سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې. الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. یو ځل بیا زه منوردین لکڼوال د لکڼوال پښتو د یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. دا ځل تاسو سره د کاري چاپیریال نزاکتونو د کتاب غږیزې بڼه وړاندې کوم او په دې هیله چې له دغه غږیزې بڼې څخه خوند واخلئ. دغه کتاب ښاغلي سمیع الله پیوند لیکلی دی. پایل: په کاري چاپیریال کې څه باید وکړو؟ څنګه کولی شو د کار په جریان کې د بدو عادتونو څخه ډډه وکړو؟ ځینې خلک کیدای شي دغو بدو عادتونو ته په عادي او یا هم کم نظر وګوري. د بیلګې په توګه که چیرې تاسې په یو رسمي غونډه کې ناست یئ او د موبایل بې غږه یعنې سایلنټ کول مو له یاده وتلي وي، یو ناڅاپه د غونډې په منځ کې ستاسو موبایل ته زنګ راشي او د بي شیرینې سندره پکې چالانه شي، یا کله چې تاسې په دفتر کې د ناستې لپاره بوی لرونکي سینډویچ یا نور خواړه راوغواړئ، فکر نه کوئ چې د خوړو بوی به ټول اتاق او ستاسو خوا کې نور اتاقونه په سر واخلي. نو کله چې ستاسې مشر له تاسو سره خبرې کوي، تاسو به له خجالته سره ټیټ نیولی وي. کیدای شي دغه کارونه ډیر کوچني او عادي، خو ستاسو په شاوخوا خلکو باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. کریستن پیرسن په امریکا کې د مدیریت د کالج استاد دی. هغه په خپل کتاب بد چلند کې لیکلي نږدې 96 سلنه امریکایان په دې باور دي چې کارکوونکي د کار پر مهال ورسره مناسب چلند نه کوي، او 43 سلنه د دې خلکو ویلي چې په اونۍ کې خو حتمي د کار پر مهال د نورو کارکوونکو د داسې چلند دوی نارامه کوي. شاهدان دي. د پیرسن او د مدیریت د کالج د نورو استادانو څېړنو له مخې 43 سلنه کارکوونکي چې دغه ډول چلند کوي د کارونو د نامؤثریت او لا زیاتېدا لامل کیږي، او 12 سلنه د دغو کارکوونکو ویلي چې خپلې دندې یې پریښي او دغه ډول چلندونه کولی شي د دفتر نور برخو ته هم زیان واړوي. هغه کړنې چې ستاسې همکاران نارامه کوي. دغه چلندونه په دې معنا نه دي چې تاسې باید تل رسمي او اتو کړي اوسئ، بلکې باید خپل ټول بد عادتونه هیر کړو. دلته د یادو بد عادتونو له ډلې څخه د څو یادونه کوو. لومړی: په خپل کارځای کې بوی لرونکي خواړه مه خورئ. کیدای شي له دې بل دلیل نه وي چې ستاسو د یو همکار له تاسو سره نه زړه موړ شوی وي. کیدای شي همدا دلیل وي چې تاسو هر وخت په دفتر کې بوی لرونکي خواړه خورئ، او کیدای شي دغه بوی ستاسو همکاران نارامه کوي. دوهم: په دفتر کې اوږده ملاقاتونه مه کوئ. دا سمه ده چې ستاسو همکار به ستاسو ډیر خوښیږي، هغه به خپل یو دوست ګڼئ او تاسې به غواړئ چې له هغې سره د کار پر مهال خبرې وکړئ، خو ولې ستاسې ملګري په کار کې مصروف دي او برخلاف ستاسو همکاران نه غواړي چې ستاسو د مینې او عاشقانه خبرې واوري او هغه خبرې نه خوښوي چې تاسو یې یو بل ته وایئ. دریم: چټ کول. کله چې تاسو چټ کوئ، کیدای شي ستاسو پام به نه وي، خو د کیبورډ اواز کیدای شي ستاسو د همکارانو پام بلې خواته واړوي. څېړنې ښایي چې 50 سلنه کارکوونکي د کار په مهال له یو بل سره او یا هم له دوستانو سره چټ کوي. دا کار کولی شي هم ستاسې وخت ونیسي او هم ستاسې د کارونو د پاتې کېدو لامل شي، او بلې خواته تاسې خپلو همکارانو ته یو ډول ذهني نارامي ورکوي. د ځینو وړو نزاکتونو مراعات کول کولی شي ستاسې ټولنیز حیثیت خوندي کړي. لاندې ټکي په دې برخه کې له تاسو سره مرسته کولی شي. د لاندې ټکو مراعات سره کولی شي ډیر دوستان ولرئ. تل باادبه اوسیږئ. دوم: هیڅ وخت کنځلې مه کوئ، ځکه دغه کار د دې ښکارندویي کوي چې تاسې نه شئ کولی خپلې خبرې په سمو کلماتو بیان کړئ. دریم: په لوړ غږ خبرې مه کوئ. که چیرې تاسې په لوړ غږ خبرې کوئ، دا د دې ښکارندویي کوي چې تاسې د دې وړتیا نه لرئ چې له نورو سره منطقي خبرې او بحث وکړئ. نورو ته مو داسې ښکاره کوي چې تاسو د یو عاقلانه بحث وړتیا نه لرئ، او داسې ښکاري چې تاسې غواړئ خپلې خبرې او نظرونه په زور او لوړ غږ سره په نورو باندې ومنئ. په لوړ غږ خبرې ستاسو د همکارانو د نارامه کېدو لامل هم کیدای شي. څلورم: خپل کنټرول له لاسه مه ورکوئ. کله چې تاسې خپل کنټرول له لاسه ورکړ، ټولو ته داسې ښکاري چې تاسې خپل احساسات نشئ کنټرولولی، او کله چې یو څوک خپل ځان د کم وخت لپاره نشي کنټرولولی، نو څنګه به نور او اداره کنټرول کړي؟ همیشه آرام عادت وګرځوئ، او که څه هم دا ستونزمن کار دی، خو بې ګټې نه دی. پنځم: نورو ته بد مه ګورئ، ځکه نورو ته بد کتل هم یو ډول تعرض شمیرل کیږي. شپږم: د نورو خبرې مه پرې کوئ. مخکې له دې چې تاسو خپل نظر څرګند کړئ، اجازه ورکړئ چې نور خپلې خبرې پای ته ورسوي. د نورو د خبرو په منځ کې غورځېدل دا یو ډول بې نزاکتي او د ټولنیزو اخلاقو خلاف کړنه ده. که چیرې تاسو غواړئ چې له ځان څخه راضي اوسیږئ، نو د نورو خبرې مه پرې کوئ، او که کله بیا بیخي مجبور شوئ، نو کولی شئ د بخښنې په کلمې سره تر څو مخاطب کس ته بې احترامي ونه شي د هغې خبرې پرې کړئ. اووم: تل د وخت ارزښت ولرئ.
مهمه دا ده چې د نورو خلکو وخت ته ارزښت ورکړئ. په خپل وخت غونډو، ملاقاتونو او نورو ناستو ته لاړ شئ او یو کس باید په دې وپوهیږي چې که کوم وخت غونډې او میلمستیا ته ولاړ نه شي نو مشکل جوړولی شي. 8 د خپل شخصي ژوند رازونه مه لیلاموئ. عزت، شرافت، صداقت او پوهه د انسان د باور ساتلو لوی اصل دی. ستاسې د شخصي ژوند رازونه باید پټ پاتې شي. نو بیا په کار ده چې د خپل شخصي ژوند په هکله ډېرې خبرې ونه کړئ. 9 د مشرانو احترام وکړئ. څنګه چې تاسې غواړئ نور خلک ستاسې احترام وکړي، تاسې هم باید د نورو خلکو او مشرانو احترام ته قایل شئ. ولې بدبختانه نن سبا ځوانان داسې فکر کوي چې دوی په هر څه پوهیږي او د هر څه شی زده دي. خو داسې نه ده. د دې لپاره بسنه کوي چې 10 کاله وړاندې خپل ځان وګورئ. بېشکه تاسې به فکر کوئ چې له پخوا نه اوس ډېر هوښیار او تجربه لرونکي شوي یاست، خو داسې نه ده، ځکه تاسې 10 کاله وړاندې هم فکر کوئ چې تاسې په هر څه پوهیږئ. 10 د نورو غلطیو پورې مه خاندئ. دا یو تر ټولو بد کار دی چې یو څوک یې ترسره کوي. کله چې تاسې یو غلطي یا خرابکاري کوئ، یوازې ستاسې تمه له نورو څه وي چې ستاسې غلطي باندې تاسې یادونه وکړي او په هغو سترګې پټې کړي، نو په دغه تمه نور هم له تاسو لري. 11 خپله خولۍ له سر نه لرې کړئ. کیدای شي دا اوس دومره دود نه وي، خو بیا هم کله چې دفتر ته ننوځئ باید خپله خولۍ له سر نه لرې کړئ. یادونه، ځینې خلک له درشي سره یو ډول خولۍ پر سر کوي چې افغانستان کې پخوا دود وي، خو اوس دومره نشته. 12 مخکې له دې چې ډوډۍ وخورئ انتظار وباسئ چې لومړی میلمانه کیني. مخکې له دې چې ډوډۍ ته دسترخوان یا میز ته کینئ انتظار وباسئ تر څو ټول میلمانه کیني او د ډوډۍ خوړلو لپاره چمتو اوسي. تر ټولو غوره دا ده چې ټول یو ځای ډوډۍ خوړل پیل کړي. 14 غورې یا لاپې مه وهئ. هغه کسان چې ډېری لاپې وهي د خلکو نه خوښیږي. په خپلو خبرو کې ډېر د خپلو شتمنۍ او مالي سرچینو په اړه یادونه مه کوئ. 14 ساعت ته وګورئ. کله چې تاسې په یو مجلس کې ناست یاست خپل ساعت ته وګورئ. کله چې تاسې خپل ساعت ته بار بار ګورئ نور پوهیږي چې تاسې ستړي شوي یاست او د مجلس د ختمېدو یا پرېښودو اراده لرئ. د کاري چاپېریال آداب. څېړونکي په دې باور دي چې انساني مهارتونه له مسلکي او علمي مهارتونو د یو انسان لپاره په کاري چاپېریال کې مهم دي. د کار پر مهال جنسیتي ویش مهم نه دی، بلکې وړتیا او موقف مهم دی. د کار په جریان کې هر انسان خپل اهمیت لري. ځینې باندینی یا ظاهري اصول له دوی سره مرسته کوي چې خپل کارونه له کاري محیط سره همغږي کړي. نو په دې اساس دوی اړ وي چې یو لړ اصول پر ځان عملي کړي. لومړی د پیژندګلوۍ نښه ولګوئ. ځینې کارکوونکي په خپل لباس یا درشي کوم د لګولو ځای لري، په دې اساس همیشه خپل نوم باید ځوړند کړي او په ځینو ادارو کې بیا د غاړې کارت او یا هم د میز پر سر د هغه نوم ایښودل کیږي. 2 خپل ځان ته پاملرنه وکړئ. ټول کارکوونکي باید خپل ځان ته پاملرنه وکړي تر څو نورو ته مزاحمت ونه کړي. نو په دې اساس اړینه ده چې هر سهار خپل سر او ځان پرېمینځئ، عطر او خوشبويي ولګوئ او له خپلو غاښونو څخه باید جدي ساتنه وکړئ. ویښتو ته پاملرنه هم مهمه ده چې باید وشي. 3 ویښته مو باید په اندازه وي. د ویښتو لپاره اندازه باید له څېرې سره سم پرېښودل شي. د اشپزخانې کارکوونکي باید خپل ویښته په خولۍ کې پټ کړي. 4 مناسب لباس واغوندئ. دا یو له اړتیاو څخه ده. ځینې ادارې خپل ځانګړی لباس لري. حکومي ادارې چې ځانګړی لباس نه لري کولی شي له کالي او درشي ګټه واخلي، خو رنګ باید په پام کې ونیول شي. ډیر نرم او ملایم رنګ باید وټاکل شي. تیز رنګ لرونکي لباس اغوستل په دفتر کې مناسب کار نه دی. هغه لباس باید واغوستل شي چې له چاپېریال سره برابر وي. هغه میرمنې چې په اداره کې کار کوي باید داسې لباسونه واغوندي چې له کاري چاپېریال سره برابر وي. د میرمنو لپاره هم مناسبه نه ده چې د کار پر مهال تیز رنګ لرونکي او تنګ لباسونه واغوندي. که تاسې د لباس د رنګ په ټاکنه کې ستونزه لرئ د خپلې ادارې مشر ته وګورئ. 5 مناسب پایزار په پښو کړئ. په کاري محیط کې باید داسې پایزارونه په پښو کړل شي چې له کاري چاپېریال سره برابر وي. داسې نه وي چې دفتر ته د لوبو بوټونو پر پښو وي. د لوبو بوټونه یوازې د لوبې لپاره وي، نه د دفتر لپاره. یادونه، د هر ډول پایزار او جامو له اخیستلو وړاندې د خپل چاپېریال آب و هوا او دود ته پاملرنه وکړئ. نور اړخونه. لومړی، اصولاً میرمنې د کار پر مهال باید له ډیر سینګار نه ډډه وکړي. د میرمنو نوکان باید ډیر اوږده نه وي. له ډیرو سرو زرو او جواهراتو څخه باید د کار پر مهال ګټه وانه اخیستل شي، د نورو خلکو سترګې در واړوي. په ټولنه کې د کارکوونکو په سادهوالي باید ټینګار وشي. 2 له نورو سره د مخامخ کېدو پر مهال له هغوی سره په ډیر احترام ستړي مه شي او هرکلی وکړئ.
دریم د دندې په لوړېدو سره کار هم زیاتېږي او کاري مسؤلیتونه هم زیاتېږي. کله چې تاسې ښه کار کوئ دا یوه اړتیا ده خو دا باید تاسې دوامداره څوک وساتل شي او کله هم که تاسې یوه کوچنۍ غلطي کوئ نو کیدای شي ستاسې ټولې ښې کړنې په اوبو لاهو کړي. د کار په جریان کې بد عادتونه: لومړی مقدساتو سپکوئ. کم ظرفیتي په غوږ کې خبرې او د ډوډۍ خوړل دا هغه بد عادتونه دي چې کارکوونکي د کار په جریان کې ترسره کوي. ناوړه چلن هر چېرته بد وي خو د کار پر مهال له بدو هم بدتر دی. دوهم د خپلو خبرو د ثبوت لپاره هر وخت او هیڅکله هم قسم مه خورئ ځکه دغه کار تاسې بې اعتباره کوي او ستاسې رښتونولي تر سوال لاندې راولي. دریم د کار پر مهال دوستانه لهجه غوره کړئ او له نورو سره دوستانه ژبه خبرې وکړئ خو دغه کار بیا ستاسې د ټلیفون پر برخه کې صدق نه کوي. کیدای شي د جلسې په وخت کې یوه کوچنۍ اړیکه هم ستاسې همکاران نارامه کړي په ځانګړي ډول په هغه وخت کې چې تاسې په ټلیفون کې په لوړ غږ د خبرو کولو عادت ولرئ. له غږ سره د ډوډۍ خوړل یا د شخوند وهلو غږ هم یو له بد عادتونو څخه دی. څلورم په ځینو ځایو کې قسم کول یو څه اړین وي خو دغه کار باید په ټوکه کې ترسره کړئ ځکه دغه کار ستاسې د همکارانو پاملرنه تاسو ته اړوي او داسې ښکاروي چې تاسو له هغو سره دوستي لرئ. کله چې تاسو له یو چا سره ټوکې کوئ او یا هم خاندئ ستاسې په منځ کې باید نیم متر واټن وي. پنځم خپلې ټلیفوني اړیکې مو تنظیم کړئ ځکه کیدای شي ډېرې اړیکې دومره مهمې نه وي. کله چې تاسو دندې ته راځئ نو خپلې ټولې مهمې اړیکې مو ونیسئ بیا هر وخت ټلیفون ته په جواب ویلو مجبور نه یاست. شپږم کله چې له نور سره ډوډۍ خورئ ډوډۍ ښه میده کوئ او هیڅکله په ډکه خوله له چا سره خبرې مه کوئ. اووم په ځان کې د مثبتو ټکو زیاتولو او د منفي ټکو کمولو لپاره هڅه وکړئ. په خبرو کې تېروتنې: د خبرو طریقه ستاسو په شخصي اعتبار او بې اعتبارۍ کې مهم رول لري. د خبرو پر مهال وړې غلطۍ لکه غیبت، تورونه او له نورو نه شکایت یادولی شو. په کاري محیط کې پر سیاست او مذهب بحث مناسب کار نه دی. باید په یاد ولرئ چې تاسې په دفتر کې یاست نه په کور کې. له دوستانو سره د کار پر مهال په جنسي مسایلو بحث کول هم خپل حد لري. له حد نه پورته اجازه نشته چې پرې بحث وکړو. کله چې ستاسې د ادارې مشر تاسو ته په غوسه شوی وي په شکایت کول او د هغه د خبرو په پرې کولو سره کیدای شي دا کار نور هم خراب کړي. ستاسې دغه چلند د منلو او زغملو وړ نه دی. خبرې مو باید د امکان تر حده لنډې وي او له خپله حده باید تیر نشئ. اصولي پوښتنې او خپلو خبرو ته پاملرنه د دې لامل کیدای شي چې کوم بد کار ترسره نشي. خپل شخصي ژوند شاته پرېږدئ او په دفتر کې د چا غیبت مه کوئ. کله چې د یو بل چا په اړه خبرې کوئ هڅه وکړئ چې د هغه احترام وساتئ او کله ستاسو په اړه چا خبرې کولې نو هیڅکله د مننې ټکي له یاده مه باسئ. وروسته له شخړې او دعوې نه بیا پښیمانتیا هیڅ ګټه نه لري. کله چې د دفتر د مشر له غوسې سره مخ شوئ حوصله وکړه، ځان آرام کړه او د ستونزې د حل کولو فکر وکړه. د نورو د خبرو د قطع کولو پر ځای د هغو خبرو ته غوږ ونیسئ. ښه غوږ ونیسئ او ډېر په دقت سره خبرې واورئ او د هغو د حل لپاره عاقلانه فکر وکړئ. له خپلو همکارانو سره د خبرو د پیل پر مهال خپل آرامي اختیار کړئ. په یاد ولرئ کله چې وپوهیږئ ستاسې په همکارانو زیات د فشار دی هڅه وکړئ د خبرو لپاره خواته ورنشئ. جوړونکې او رغونکې خبرې کولی شي د ټولو ستړیا ختمه کړي او ټول خوشحاله وخت ولري. د کاري مرکې اصول: له غوښتنلیک وروسته تاسې د کاري مرکې لپاره غوښتل شوي یاست. دا ستاسې د خوښې دندې پر لور لومړی ګام دی. لومړی باید خپل ځان په ښه شکل ور وپېژنئ او له هغې وروسته په خپلو وړتیاوو باندې بحث وکړئ. له ټولو ښه چلندو پرته ادب کوم بل څه نه دی. په حقیقت کې هغه ژبه ده چې د هغې په وسیله نورو ته احترام وړاندې کوو. په دغه ځای کې نور خلک هدف مرکه کوونکي دي چې لږ او ډیر ستاسې په عادي ژوند کې تاثیر لري. که څه هم ستاسې د مرکې وخت را رسېدلی خو بیا هم د هغوی نظر مهم دی. نو په دې اساس د مرکې ورځ د نورو ورځو په شان نه ده چې په بې احترامي او بې پروایۍ سره تېره کړئ. د دې ټولو په نظر کې نیولو سره کیدای شي تاسې بریالي شئ. په خپل وخت راشئ. د نورو په څېر له تاسو سره هم مرکه کوونکي کاري وخت لري او ستاسې لپاره باید د هغې وخت مهم وي. له دې نه وړاندې هغه هم تاسو ته احترام لري ځکه خپل ارزښتمن وخت یې تاسو ته درکړی. که تاسو ناوخته ورسیږئ نو فکر کوئ چې تاسو یو ځان غوښتونکی او بې نظمه انسان یاست. نو بیا مو هم وخت تنظیم کړئ. هڅه وکړئ چې په وخت لاړ شئ که نه په ځنډ تګ به ستا او د نورو د سر درد لامل شي.
مناسب لباس واغوندئ. د یوې کاري مرکې لپاره د تګ په وخت کې باید ستاسې لباس له چاپیریال سره برابر وي. حتی د احترام د ساتلو لپاره نه باید د محیط څخه لوړې یا پورته جامې واغوندئ. د دې لامل دا نه دی چې تاسې یا لوړ یا ټیټ کالي واغوندئ. له چاپیریال سره مناسب کالي واغوندئ ځکه چې بیا د مرکې پر مهال خلل رامنځته کیږي. د مرکې پر مهال د مرکه کوونکي فوکس باید ستاسې په څیره او وړتیا وي نه په کالیو. دلته باید ستاسې لباس کوم خلل پیدا نه کړي. دا هم په یاد ولرئ داسې نه ده چې دفتر ټولو کسانو کالي اغوستي وي تاسې بې له ستون او لنډ پتلون سره ورشئ یا هغوی دریشي کړي وي تاسو له ډېرو رسمي کالیو سره هلته لاړ شئ. د لاس ورکولو عمل ته پام وکړئ. لاس ورکول متقابل عمل دی چې د اړیکو د ټینګېدلو لپاره ترسره کیږي. د هغو کسانو لپاره چې لومړی سره مخامخ کیږي کیدای شي دغه عمل د مرکې لومړی اصول وټاکي. تاسو د مقابل لوري لاس ټینګ په دواړو لاسونو کې ونیسئ او هغه 2 ځله ټینګ کړئ. دغه کار ستاسې د ښې رویې څرګندوي کوي او داسې ښایي چې تاسو کولی شئ چې په ډېر لنډ وخت کې د دوستۍ او فضا رامنځته کړئ. او که چیرې تاسو داسې بې خونده او بې مزې لاس ورکړ کیدای شي د هغوی د نارامۍ لامل شي او کیدای شي مخکې له پیژندنې هغوی ستاسو په اړه یو بد انځور ولیږدوي. له خپل ځان څخه یو مثبت انځور وړاندې کړئ. د مرکې په جریان کې تاسې مکلف یاست چې یو زیات شمېر اصول او آداب مراعات کړئ او که چیرې مو دغه کار ترسره کړ ستاسې تصور به له مرکې اخیستونکو سره ډېر ښه شي. پر ځان ډاډه او مطمئنې خبرې وکړئ. تاسې باید د دې موقع ورنه کړئ چې مرکه اخیستونکي تاسې وغولوي چې خپلې خبرې بیا تکرار کړئ. د مرکه اخیستونکو سترګو ته وګورئ. دغه کار ډاډ بښونکی دی او ډېری کسان دغه کار ته په ښه نظر ګوري. د خبرو په وخت کې تر یو حده د ځان د حرکاتو یا باډي لینګویج نه هم ګټه واخلئ. ستاسې ښه حرکات کیدای شي دا وښیي چې تاسې دې ځای سره علاقه لرئ او که چیرې تاسې داسې غلي او بې حاله یاست نو دا ښکاره کوي چې تاسې بې تفاوت او خدای مه کړه بې احترامه یاست. مرکه اخیستونکي ته په لوړ نوم یادونه وکړئ خو په لوړ غږ نه. دا کار څرګندوي چې تاسې څومره دقت کړئ. د هغه خبرو ته مو غوږ ایښئ او بالاخره یو داسې اړیکه رامنځته کوئ چې تاسې د بریالیتوب خواته بیایي. د دوهم ځل لپاره له هغه مننه وکړئ. د مرکې په پای کې چې کله تاسې غواړئ له مرکې اخیستونکي نه مننه وکړئ یو شی باید په یاد ولرئ چې له ځای او له وخت نه هم مننه وکړئ چې تاسو یې برابر کړی و. د وخت راتګ پر څیر په پای کې مننه هم کول دا ښه کار وي چې تاسو پوه او ځیرک انسان یاست. 3 هغه کارونه چې باید ترسره نشي. لومړی له چمتووالي پرته مه ځئ. هر څومره چې ډیر د شرکت یا دفتر په اړه چې تاسې اسناد ورکړي معلومات پیدا کړي ښه ده دا ستاسې مینه ښکاره کوي. دوم له پخواني کار او مشر شکایت مه کوئ. که چیرې تاسې نشئ کولی چې د یو چا په اړه ښې خبرې وکړئ غوره دا ده چې د هغه په اړه هېڅ خبرې ونه کړئ. دا ډیره بده خبره ده چې تاسې د پخواني دفتر او دفتر له مشر څخه بده یادونه کوئ. دغه کار ستا او د دفتر په اړه دي نو اړینه مو هم نه ده چې تاسې د بل چا یادونه وکړئ. دریم د هیڅ موضوع په اړه دروغ مه وایئ. په یاد ولرئ چې د یوې وړې موضوع لپاره باید لږ دروغ هم ونه ویل شي ځکه ښه انسانان هېڅکله دروغ نه وایي. معمولي ښکاره غلطۍ. د کار په جریان او ځای کې ښکاره غلطي کولی شي ستاسې ښه نوم خراب کړي. ښکاره عادتونه کولی شي ناوخته راتلل په نه زړه او شل ول لاس ورکول او د نامناسب لباس اغوستل یاد کړو. وخت ته په ارزښت نه ورکولو سره به د نورو وخت هم خراب کړي. که چیرې تاسې دفتر رئیس په لومړۍ لیدنه کې معلوم شئ چې د وخت ارزښت نه پیژنئ کیدای شي لوی زیان وکړئ. بله لویه غلطي چې د شل ول لاس ورکول دي. کیدای شي تاسې یو ډارن او خجالتي انسان وپېژندل شئ. ستاسې لباس هم د نورو انسانانو په لومړیو حواسو تاثیر کوي او باید مناسب لباس واغوستل شي. دغه راز تجارتي کارتونه یا بزنس کارت هم باید ولري چې نوم او ټلیفون شمیره پکې لیکل شوي وي ځکه په ورقه او شمیره لیکل مناسب کار نه دی. تاسې په کار ځای کې همیشه د کار په جریان کې له غیر رسمي ملاقاتونو ډډه وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل ملاقاتونه ټول د کار له وخته وروسته تنظیم کړئ ځکه ډېری ملاقاتونه ستاسې د کار د پاتې کېدو لامل ګرځي. له خلکو سره باید په لیدنو کې هم وخت په پام کې ونیسئ او دلته هم په خوښۍ سره مقابل لوري ته وګورئ. له هغه سره ښه روغباړ وکړئ. خپل او د کورنۍ نوم او د هغه نوم مخکې یاد کړئ. داسې وښایئ چې تاسې له هغې سره بلد یاست. تر خپله وسه هڅه وکړئ چې د کار په وخت کې رسمي کالي واغوندئ. تل له ځان سره ویزټ کارتونه ولرئ او د خبرو په جریان کې مقابل لوري ته یو کارت ورکړئ. په سفر کې تېروتنې. کاري سفرونه هم هغه ډول دي لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي. یو بل هیواد یو بل ښار ته په لومړي ځل سفر بېشکله خطرونو خالي نه وي. په سفر کې ډېرې خواړه خوړل په هوټل کې د خونې بدلول تر ټولو بده عادتونه وي.
یو پردی او نوي ځای کېدای شي چې یو زیات شمېر فرهنګي او کلتوري سوی تفاهمونه هم ولري. هر هیواد او سیمه خپل بیل دودونه لري. کېدای شي یو کوچنی کار لکه یو چا ته تحفه ورکول او یو چا سره لاس لګول هم دلته بې احترامي وګڼل شي، او کېدای شي دغه کار بیا ستاسو په ښار او سیمه کې عادي وي. لکه څنګه چې تاسې یو رسمي سفر ته راغلي یاست او کېدای شي تاسې ټولنیزو ځایونو ته هم لاړ شئ، په یاد ولرئ چې تاسې داسې فکر ونه کړئ چې د نږدې دوستانو په کور کې یاست، بلکې ستاسې په یو پردي ځای کې یې. کله چې تاسې یو بل بهرني هیواد ته سفر کوئ، هڅه وکړئ چې وړاندې له سفر څخه د هیواد د دودونو په اړه یو څه مطالعه وکړئ. خبرې ډېرې په ادب سره وکړئ او د نوي ځان توپیرونه باید درک کړئ. کله چې تاسې ته دا موقع په لاس درشي چې له متقابل لوري سره اړیکې جوړې کړئ، دا ښه خبره ده چې باید شخصي اړیکې ولرئ، خو په یاد ولرئ چې له خپل حد نه باید تیر نه شئ، او دا هم باید په یاد ولرئ چې تاسې میلمانه یاست. هره غوښتنه چې کوئ په ډېر احترام باید وشي. په جشنونو او میلمستیاو کې تېروتنې. ټول دفترونه کېدای شي کله کله میلمستیا او میله جوړه کړي. دا پروګرامونه د دې لپاره وي چې تاسې یوه لحظه خوشحاله او آرامه اوسئ، نه د دې لپاره چې زیاته ډوډۍ وخورئ او له خلکو سره تیر او بد چلند وکړئ. په میلمستیا کې زیاته ډوډۍ خوړل تاسې وږی ښکاره کوي، یا په بله اصطلاح تاسې نادیده ښکاره کوي. یوه بله غټه تېروتنه چې ډېری خلک یې کوي هغه دا ده چې دا ډول میلمستیاوې شخصي پارټي یا شخصي میلمستیاوې ګڼي، حال دا چې دا هم ستاسو د کار یوه برخه ده. کله چې له تاسې یوه تېروتنه کېږي، له مقابل لوري نه په ډېر ادب او خندا سره بخښنه وغواړئ. کېدای شي یوه ښه د خلاصون لار وي. په یاد ولرئ چې دغه میلمستیا د یو ټولنیز ځای ترڅنګ یو کاري چاپېریال هم دی. په هغه ډول چې په دفتر کې له خلکو سره ښه چلند کوئ، په هغه ډول دلته هم باید له خلکو سره ښه چلند وکړئ. خپل حواس مو په اختیار کې وساتئ. موږ ټول کېدای شي په یو جلا او متفاوت ځای کې له ستونزو او تېروتنو سره مخ شو، خو کله چې دفتر ته ځو باید دغه تېروتنې راکمې کړو. دغه ورځې د سرو زرو ارزښت لري، او کله کله ستاسې وړې تېروتنې کولی شي ستاسې دغه سره زر له تاسو واخلي. بیا هم باید په یاد ولرئ چې ستاسې ټولې کړنې ستاسې له دفتر او ستاسې له شخصیت سره تړلې دي، نو تر خپله وسه هڅه وکړئ چې تېروتنه ونه کړئ. که چیرې غواړئ په دفتر کې ټول ستاسو احترام وکړي او ستاسې همکاران پوه شي تاسې په لاندې موضوعاتو کې جدي یاست، نو دغه ټکی باید په پام کې ونیسئ. دلته ځینې حل لارې شته چې په عملي کولو سره به تاسو تر نورو وړاندې یاست. هر کار په څنګه او ولې مه منئ. داسې خلک ډېر دي چې له هرې خبرې سره بل یو قربان ټکی کاروي او د هغوی څېرې بیا ژر ښکاره کېږي. هغه خلک چې دغه کار کوي وخت یې لنډ وي. که تاسو له کومې موضوع یا نظریاتو سره مخالف یاست، نو کولی شئ بې له کومه ډاره خپل نظر وړاندې کړئ، خو پام کوئ چې خپل استدلال په منطق او له دلایلو سره بیان کړئ، او د نورو نظریاتو او عقیدو ته هم پاملرنه وکړئ. ښې خبرې وکړئ. همیشه آرامه خبرې وکړئ. د هر راز، لهجې او د هرو خبرو طرز له بدلولو پرته خبرې وکړئ، خو هڅه وکړئ چې د بل چا خبرې ونه کړئ، او اړتیا هم نشته چې خپلې خبرې ټولې خبرې دلته وکړئ. او دا هم ضرور نه دی چې د هرې خبرې په وړاندې سمدلاسه غبرګون وښایئ. هره یو کلمه ښه په ذهن کې وڅېړئ او له فکر وروسته یې بیا ووایئ. بیا هم خپل وخت وپېژنئ. که تاسې هره ورځ ناوخته راځئ او همیشه خلک ستاسو انتظار کوي، هیڅوک نشي کولی چې بیا هره ورځ ستاسو په بهانو باندې باور وکړي. تل مطالعه وکړئ او یادداشت واخلئ. نه پوهېدل د نړۍ په کچه تر ټولو د نه منلو وړ حکم دی. که تاسو نه غواړئ چې د څه په اړه خبرې وکړئ، نو نور خلک بیا هغه موضوع مهمه نه ښیي، او که تاسو غواړئ چې په خپل ځان او نظریاتو حساب وکړئ، باید د نورو غوږونو ته یې ورسوئ. هیڅکله له یادداشت او لیکلو لاس مه اخلئ، او هر وخت چې تاسې غواړئ خپل نظریات ورکړئ، وړاندې له هغو د موضوعاتو په اړه معلومات باید ولرئ. تکړه استازی اوسئ. که کله تاسو د یو دفتر په استازیتوب چېرته استول کېږئ، په حقیقت کې تاسې د خپل دفتر سفیر یاست. نو کوم سفیر پټ اسناد بل هیواد ته نه وایي یا پټ سند هغه ته نه ورکوي. نو که چیرې تاسې غواړئ چې دفتر مو تر ټولو ښه اوسیږي، نو تاسو هم باید ښه او تکړه استازي واوسیږئ. په ځانګړي ډول د خپل دفتر د کارونو په اړه په جرات او ویاړ سره خبرې وکړئ. خپلې لاسته راوړنې ووایئ. د ښې وینا کوونکو لومړۍ خبرې ډېرې متاثره کوونکې وي، خو د خبرو ته تر هغه وخت مثبت فکر کېدای شي تر څو پورې چې خبرې په زړه پورې وي. نو که چیرې تاسې په خپلو وړتیاو باور لرئ، نو مه ډارېږئ او په هغه باور باندې کار وکړئ. خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړئ. هغه خلک چې له خپلو خبرو څخه ډېر او لوړ کار کوي، تل د نورو د احترام وړ وي. د ځان ډېره ستاینه مه کوئ. کېدای شي تاسې ډېر څه ترسره کړي وي، خو بیا هم د خپل ځان ستاینه مه کوئ.
پرېږدئ چې نور ستاسو یادونه او ستاینه وکړي او که چیرې غواړئ د خپل ځان ستاینه وکړئ بې له دې چې د خلکو په نظر کې کم راشئ بله کومه ګټه به ونه کړئ. تل آرامتیا غوره کړئ. د نړۍ لوی مشران دا ځانګړنه لري چې د سختې غوسې په وخت کې هم کولی شي خپله غوسه کنټرول کړي. هر وخت په دې فکر کې اوسئ چې ستونزې ته خپله حل لاره پیدا کړي. هر څومره سخت حالت چې راشي بیا د غوسه نشي او خپل واک له لاسه مه ورکوئ. تل خپل آرامتیا وساتئ تر څو وکولی شئ د اجاري چارې ستاسې په لاس کې شي. ښه لباس واغوندئ. اوس زیات خلک د انسان په باندني شکل پریکړه کوي خو د لباس کیفیت هم ډیر مهم او اساسي رول لري. د لباس په برخه کې باید د خپل دفتر اصول ومنئ. هغه په ښه شکل واغوندئ او هڅه وکړئ چې تل منظم اوسئ. خپل شخصي ژوند پټ وساته. تاسې کار ته راغلي یاست نه روانشناسي ته. که چیرې غواړئ چې د شخصي ژوند په اړه خلکو ته څه ووایاست نو ډاډه اوسئ چې تاسو به د هغه په ذهن کې بل ډول ځای ونیسئ. تر اوسه پورې هڅه وکړئ چې د خپل شخصي ژوند په اړه ونه غږیږئ. د مذهب او سیاست په اړه هم ډېر بحث مه کوئ. او که تاسو په دفتر کې له چا سره کومه ستونزه لرئ هڅه وکړئ چې د هغو په اړه هم خبرې ونه کړئ. په پټ شکل مو د دفتر له مشر او یا له نورو سرکارکوونکو سره خپله ستونزه حل کړئ. جدي اوسئ تر څو جدي ونیول شئ. د یادو شویو ټکو په ټول توان سره خیال وساتئ. ځکه کېدای شي یوه کوچنۍ تېروتنه هم ستاسې کار خراب کړي او ډېر کوچنی کار هم کېدای شي ستاسې د پرمختګ خنډ شي. نور خلکو ته احترام د دې لامل کیږي چې نور خلک تاسو ته په مهمه سترګه وګوري او نو بیا جدي اوسئ چې د نورو لپاره جدي په نظر کې ونیول شئ. خپل اعصاب آرام وساتئ. غوسه او سټرس د انسان ژوند روغتیا ته زیان اړوي. نو په دې برخه کې لازمه ده چې د سټرس په زیانونو باندې خبرې وکړو. په ډیرو خلکو کې چې د کار بوج زیات شي د دې پر ځای چې له خپلو مغزو نه ګټه واخلي او فکر وکړي چې داسې کارونه ترسره کړي چې وروسته بیا د پښیمانتیا لامل نشي. په اوس وخت کې کار او سټرس نه بیلیدونکي دي. د سټرس کنټرول یو ځانګړنه ده چې ډیر کارکوونکي دا بیل ګڼي او د خپل مدیریت بیلګې ګڼي. د سټرس کلمات: د خپل واک د لاسه ورکولو لامل په خپله پیدا کړئ. کله چې له دا ډول یو حالت سره مخ شو نو زموږ وجود دفاعي حالت ته ځان غوره کوي او بدن د سټرس یو ډول هورمونونه پیدا کوي. کله زموږ بدن دفاعي حالت ته غوره کړي نو په دې وخت کې ټولې منطقي لارې بندېږي. په اوس وخت کې موږ د ځورونکو کلمو او کارونو پر وړاندې عکس العمل ښیو او بیا چې کله آرام شو نو بیا خپلو تېروتنو ته متوجه کیږو. ژور خفګان یا سټرس: ذهني فشار ځینې وخت ډېر هڅاند او متحرک کوونکی وي خو ځینې وخت ډېر زیان رسوونکی، ناارامه کوونکی او دردونکی وي. د ژور خفګان ناروغۍ پر بدن او ذهن دواړو باندې اغیزې لرلی شي. ژور خفګان د انسان مکالمه، خبرې اترې او نورو سره اړیکې کموي. د انسان د تجربې او مهارتونو د کارولو مخه نیسي. ولې خلک په ژور خفګان اخته کیږي؟ کله چې د بقا لپاره هڅه کوو سټرس زموږ د دید او هڅې لپاره طبیعي او فزیکي عکس العمل دی چې هدف یې بدلون راوستل دي. د فشار علامات ځینې وخت فزیکي لکه د ګوتو ټکونه ویستل، پښه یا بل اندام ښورل او داسې نور، خو ځینې وخت کې احساس وي لکه د څه د لاسه ورکولو ویره او یا نور. داسې هر ډول سټرس یا فشار منفي اغیز او انګیزه لري لکه د واده لپاره تیاری، د محفل جوړونه، زیات میلمانه په دنده کې ترفیع او داسې نور. زموږ په ژوند کې درې عوامل دي چې انسان په سټرس یا ژور خفګان اخته کوي. لومړی د ضرورتو کمی، فزیولوژیکي یا د بدن د غړو د ضرورتو کمی، د محافظت کمی، د اړیکو کمی، د ښه وضعیت او مقام کمی، د ښې راتلونکي نه لرل. دوم اداري، فزیکي محیط، کار، اړیکې، په اداره کې بدلون. دریم ژوند، شخصي بدلونونه، شخصي زیان. د ژور خفګان انواع او د اخته کېدو لاملونه. د سټرس تولید کوونکي ته سټریسور یا د سټرس فکتور وایي. هغه څه چې په تا ژور خفګان اخته کوي، هغه څه چې تا په ژور خفګان کې اخته کوي کېدای شي نور خلک نه کړي او وجه سټرس کوونکي وضعیت ته مختلف عکس العملونه ښودل وي. کله چې د انسان ذهن د خطر احساس وکړي نو حقیقي او فزیکي عکس العمل ښیي. که دا خطر ستا وجود ته وي یا بل څه ته چې تا له نورمال حالته ویستلی شي، دواړه یو برابر دي. په دې وخت کې د هیپوفیز غدې په وینه کې یو هورمون چې د ادرینوکورتیکو نومیږي پرېږدي او دا هورمون د ادرینال هورمونونه محرک کوي چې ادرینالین او د کورټیزول تولیدوي چې د سټرس د هورمون په نامه یادیږي. او دا د دې باعث شي چې انسان تیز، محرک او فوري عکس العمل ښکاره کوونکی کړي.
ځینې وخت په موقتي شکل زموږ مقاومت هم زیاتوي. د سټرس د هورمون له تولید سره انسان دوه فیصلې کوي، له سټرس کوونکي وضعیت نه په تیښته شي یا ورسره په جګړه کې شي. همدا وجه ده چې انسان موقتا داخلي انرژي اخلي، خو د خطر له تېرېدو وروسته دا هورمونونه دومره جذاب شي او انسان دومره خپل نورمال حالت ته راشي، د ځینې خلکو لپاره دا وضعیت عادي شي. مثلا که یو لاروی چې کله د موټر له ټکر نه وروسته سټرس او په منډه شي، د وضعیت د کنټرول لپاره له خطر سره په جنگ شي، یا په دې وخت کې د چا د وینې فشار کم شي او له وضعیت نه په تیښته شي. خو دې وخت ځینې خلک تر دوی بدل عکس العمل ښیي. هغه خلک چې هره ورځ عملیات کوي، هره ورځ زخمیانو علاج کوي، د هغوی جنگ یا تیښته له داسې پیغو خلکو غوندې نه وي، خپل نور حالات د خپلې دندې پر مخ وړلو لپاره ساتي. د سټرس وجه د هغه څه سره چې موږ ورسره مخ یو نه ده، بلکې دې وضعیت ته زموږ عکس العمل دی. که چېرته موږ د عکس العمل طریقه زده کړو، کولی شو له ژوند نه یو څه اندازه یا په ټولنیزه توګه سټرس ختم کړو. لکه پورته چې ذکر شول، د سټرس وجوهات د ابراهیم په نظریه کې د اساسي اړتیاو کمی دي. د سټرس وجوهات د ابراهام په نظریه کې د اساسي اړتیاو کمی دی، چې دا کمی نه صرف د سټرس بیلګه بلکې د نورو ډیرو امراضو لامل ګرځي. د سټرس تاثیر: هغه څوک چې له 2 ساعتو زیات کار کوي د مرزونو ښکار کیږي، چې اول سټرس او بیا د سټرس د مرزونو امراضو لامل ګرځي. د بیمې د یو شرکت تحقیق ښیي چې د صحت نه لرلو زیات شمیر شکایت کوونکي له 2 ساعتو ډیر کار کوونکي دي. په کار کې د غیر ضروري 50% وجه سټرس دی. 20% د زړونو مرزونو د سټرس له وجې پیدا کیږي. پر کومو خلکو چې کار کې ذهني فشار راوردېږي، نتیجه یې ستوماني، په کار کې کمی راوستل، په دنده قناعت نه کول او د تضاد زیاتوالی وي، چې دا ټول د سټرس وجوهات دي او سټرس زیاتونکي هم دي. سټرس کېدای شي موقتي وي یا هم جدي او هر وخت تکرارېدونکی. تیز یا بحراني سټرس: ځینې وخت انسان موقتا سټرس کېږي چې مختلف وجوهات لري. مثلا کله چې ستا د خوښې ټیم د فاینل لوبه په حیرانونکې توګه وګټي او د خوښۍ نه سټرس شي. د سټرس په دې حالت کې د انسان زړه ضربان تېزېدلی شي، انسان احساسات کېدای شي، موقتا ویرېدلی شي، سر درد کېدای شي، خو ډېر ژر دوباره خپل نورمال حالت ته راځي. تکرارېدونکی یا اپیزودیک سټرس: کله چې تیز یا بحراني سټرس په لنډ وخت کې ډېر ځلې تکرار شي، لکه د بند سړک او بیروبار سره مخ کېدل، د ستونزو سره مخ کېدل، انسان د سټرس دا حالت هغه وخت کې تجربه کوي کله چې په لنډ وخت کې له زیاتو ستونزو سره په تکرارېدونکي شکل مخ شي. کرونیک سټرس: د کور له لاسه ورکول، د دندې له لاسه ورکول، صحت له لاسه ورکول، او کله چې دوامداره شي په کرونیک سټرس بدلیږي. د دې حالت کې انسان ستومانه وي، ښه عازمه نه لري، سردردۍ لري، بېخوبي یا په خوب کې نارامي لري، بد اخلاقي کوي، حافظه یې کمزوري شي، هر څه موقتا هیروي، زیات خوراک کوي، په نشهیي توکو د آرام موندلو کوښښ کوي، لړزېدل، خاص طور د غوسې په وخت کې او ذهني توازن له لاسه ورکول، دا ټول د کرونیک سټرس نښې دي. د انسان د بدن عکس العمل او د سټرس حالتونه: اخطار: ځینې وخت کې وجود د یو خطر احساس کوي او فوراً یو بیولوژیکي ځواب وایي. مقاومت: له خطر سره مقابلې کې مقاومت کوي. ستوماني: وجود ستومانه شي او له مقاومت کولو غورځېږي. ستونزې ته ځواب نشي ویلی او پایلې داسې وي. تشویش، بې علاقتوب، د کار سره شوق ختمېدل، د تمرکز له لاسه ورکول، د عضلاتو درد، له ټولنې سره اړیکې ختمېدل. د سټرس سره غیر صحي مقابله: ځینې خلک د سټرس له منځه وړلو لپاره ډېرې غیر صحي لارې کاروي، لکه زیات خوراک، د نشهیي توکو استعمال، زیات خوب، له ټولنې سره اړیکې ختمول، ځینې عادتونه هیرول یا عادت کې زیاتوالی، لکه ټلویزیون کتل، په نورو غوسه کول، خپل احساس یا ضرورياتو ته پام نه کول. سټرس څرنګه ختم کړم؟ سټرس څرنګه کم یا ختم کړو؟ د ځان خیال ساتلو په طریقه د سټرس کمول یا ختمول. سټرس، ستوماني او داسې نور له ژور خفګان پیدا شوي علایم انسان له کار نه وروسته د کټ طرف ته هدایت کوي او په کټ کې له یو اړخ نه بل اړخ ته اوړي. انسان ته داسې احساس ورکوي چې وخت او انرژي نه لري او نشي کولی د خپل ځان خیال وساتي. د ځان خیال ساتل اجباري دي. که چیرې غواړئ له سټرس سره مقابله وکړئ، د ځان د خیال ساتلو معنا صرف دا نه ده چې ته د ځان لپاره ډیر څه کړې، بلکې د خپل عمل کنټرول ولرئ، د خپل خیال کنټرول ولرئ، پوره خوب وکړئ، په خوب
وخت کې خوب وکړي، ښه خواړه او سپورت کول دي، او که چیرې دا درې واړو ته دوام ورکړي نو سټرس کمولی شي یا ختمولی شي. کنه دا بیماری انسان بېوسه کوي، داسې بېوسه چې له ځان او جهان دواړو تنګ شي. سپورت ولې له انسان سره نه سټرس ختموي؟ سپورت ولې له انسان نه سټرس ختمولی یا کمولی شي؟ د انسان وینه کې له سپورت سره اندروفین ځان پرېږدي چې یو ډول کیمیاوي مواد دي او دا د وجود د آرامېدلو دنده لري. د خوند او شهوت احساس اندروفین سره اړیکې لري. دواړه هم شهوت زیاتوي، هم وجود آرام ساتي. بله څېړنه ښایي چې سپورت مغز دې ته آماده ساتي چې له سټرس سره مقابله وکړي. څېړونکي وایي کوم خلک چې سپورت کوي کم تشویش کوي. اوسنۍ نوې څېړنې ښایي چې نوراپي نفرین او نیورو موډیولټري د مغز سره د سټرس په مقابله کې مرسته کوي. بله څېړنه دا ښایي چې سپورت د وجود هغه سیستمونه کاروي چې پر کوم سټرس حمله کوي: زړه، عضلات او عصبي سیستم، مسکیولر، رینل او کاردیو ویسکولر سیستم. په همدې وجه فکر کیږي چې سپورت د سټرس له منځه وړلو لپاره خورا ګټور دی. د سټرس له منځه وړلو لپاره 30 دقیقې سپورت کافي دی. څوک چې په یو وخت کې 30 دقیقې سپورت نشي کولی نو په 3 وختو کې تقسیم کړي. هر وخت کې 10 دقیقې هم کافي دي. مناسب خواړه هم ضرور دي ترڅو وجود وکولی شي له سټرس نه په امان پاتې شي. په خاصه توګه وینه کې د بورې یا خوږو اندازه نورمال ساتل. که په وینه کې بوره کمه شي نو انسان ژر پر نه ځورېږي او تشویش زیات کوي. خو بالعکس که په وینه کې بوره زیاته شي نو انسان ستوماني حس کوي. باید د بورې اندازه په وینه کې نورمال وساتل شي. کله چې انسان پوره خوب وکړي هغه تاثیر چې سټرس پر وجود کړی وي له منځه ځي. ډېر خلک له 7 تر 8 ساعتو پورې خوب ته ضرورت لري. پوره خوب کول او د شپې خوب کول په انسان کې له سټرس سره د مقابلې توانایي زیاتوي. څوک چې د شپې خوب نه لري په ویده کېدو کې د کتاب ویل، حمام کول، ډوبه ساه اخیستل، د ګیا چای څښل ورسره مرسته کوي. کوم شیان چې د شپې خوب خرابوي: د شپې لخوا سپورت کول، له غرمې وروسته قهوه یا تور چای، د خوب ځای کې خوراک، د خوب کوټه کې ټلویزیون یا انټرنیټ یا داسې نور. د خوب په ځای کې پرته څه کار کول دي. د خوب ځای کې پر څه کار کول دي؟ کار، کور او سټرس. ځینې خلک چې له کار نه کور ته راشي نو دنده هم له ځان سره ذهن کې کور ته راوړي چې د ځان د خیال ساتنې ممانع کیږي. د شپې لخوا خوب هم خرابوي او خپله د سټرس کېدو او سټرس زیاتېدو لامل ګرځي. د دې لپاره چې کار په کار ځای کې پرېږدئ، کور ته په راتګ سره خپل تمرکز بدل کړئ. د تمرکز بدلون لپاره لاندې مشورې وګورئ. سهار چې له خوبه پاڅېږئ فکر کې داسې څه مه ساتئ چې کار ته روان یاست، بلکې داسې فکر وکړئ چې د ورځې لپاره تیاری کوئ. د ورځې لخوا مایعات زیات استعمالوئ. لکه چای یا اوبه. کور ته راتګ سره یو عادت جوړ کړئ چې د کار خبرې کور کې نه کوئ. تمرکز خپل فامیل، ملګرو او کور کې ساتل شوي حیواناتو ته وکړئ. ډیر خلک چې کور ته راشي بیا هم آرام نه لري. په کور کې د کور پاکول، خواړه برابرول، ماشومان آراموي او بالاخره د خوب لپاره تیاری نیول دي. ډیر خلک چې کور ته راشي بیا هم آرام نه لري. په کور کې د کور پاکول، خواړه برابروي، ماشومان آراموي او بالاخره د خوب لپاره تیاری نیسي. داسې خلک لکه څرنګه چې د ټولو ضروري کارونو لپاره وخت ټاکي، همداسې باید د ځان آرام ساتلو او تمرکز بدلولو لپاره لاندې کارونو ته هم وخت وباسئ. بهر قدم وهل، حمام کول، کوم کمیډي، ډرامه یا فلم کتل، کتاب لوستل، له کوم نږدې ملګري سره د خبرو وخت، هر څه ته وخت ټاکل هم سټرس کموي. د هرې ورځې لپاره داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړئ. کار، فامیل، خوب. په کور کې کار، له ماشومانو سره په درس او کورنۍ دنده کې مرسته، ملګري، ستاینه کول او ستاینه اورېدل. ټول کارکوونکي اړتیا لري چې کله کله نور څوک د دوی ستاینه وکړي. ځینې ادارې او شرکتونه په دې برخه کې ځانګړي مشاورین لري ترڅو مدیران وکولی شي څنګه خپل کارکوونکي وهڅوي او تشویق یې کړي. خو اصلي لار دا ده چې په ټولو برخو کې کارمندانو ته وویل شي چې دغه کار دې ډېر ښه او دغه کار دې غلط ترسره کړ. په ډیر ښه او په ډیر عالي ویلو سره کارکوونکي روحیه اخلي او دغه کار ښکاره کوي چې تاسو د خپلو کارکوونکو ټولې کړنې تعقیبوئ او دغه کار تاسو یو هوښیار مدیر ښکاره کوي. خو ډیر زیات هم د خپلو کارکوونکو ستاینه مه کوئ ځکه دغه کار بیا ستاسې ارزښت او صمیمیت راکموي. هغه وخت باید څه وویل شي؟ کله چې تاسو یو همکار کوژده کوي یا نامزد کیږي نو باید ورته وویل شي مبارکي درته وایم، خوشحاله ژوند درته غواړم، په راتلونکي ژوند کې درته نیکبختي غواړم. د ژوند د ملګري په اړه چې هغه هم ټاکلی بحث ته اړتیا نشته او دا لازمه هم نه ده چې په دې برخه کې خپلې یا د نورو ترخې تجربې شریکې کړئ.
دوهم ستاسو د یو همکار ماشوم نړۍ ته راتلونکی دی. په دې وخت کې له هغه سره خپلې خوښې خبرې ښکاره کړئ. هغه ته لازمي لارښوونې وکړئ. د خپل حمل په وخت کې د کومو کارونو د ترسره کولو او د کومو د نه ترسره کولو په اړه ورته سپارښتنې وکړئ. دریم ستاسې د یوې همکارې حمل سقط کوي. د سقط جنین هم د انسان مرګ دی او د اندېښنې او غم شریکي وړ دی. په داسې وخت کې له خپلو همکارانو سره غم شریکي وکړئ او هغې ته په دا ډول جملو سره ډاډ ورکړئ. دا به د خدای جل جلاله خوښه وه، دا به د خدای جل جلاله رضا وه او همدا به یې غوښتل. موږ باید صبر وکړو. په دې وخت کې له هغو ټولو خبرو ډډه وکړو چې ستاسې همکارې ته پرې درد رسیږي، لکه دا ستاسو د بېغورۍ یا ستاسو د ژوند ملګري د بېغورۍ له امله ووژل شو، داسې نورې جملې. څلورم ستاسې یو همکار طلاق اخلي. طلاق له دومره تریخوالي سره بیا هم د ژوند یوه لار ده. په دې ځای کې له بحث سره پرته غوره ده چې تاسې د خپل همکار خبرو ته غوږ ونیسئ تر څو خپل زړه تش کړئ او که کومې سپارښتنې مو په ذهن کې وي کولی شئ ورسره شریکې کړئ. پنځم ستاسې یو همکار یا د هغې نږدې خپلوان ناروغ کیږي. ستاسې کړنې او چلند له خپلو نه دلته ډېر مهم دی. له هغه سره په کارونو کې مرسته وکړئ او خپله خواشیني هغه ته وړاندې کړئ. په دفتر کې د لنډ وخت لپاره د هغه کارونه بل چاته ور وسپارئ او هڅه وکړئ چې په دې وخت کې د دفتر د کارونو په هکله هغه ته یادونه ونه کړئ. شپږم کله چې ستاسې یو همکار مړ کیږي. کله چې تاسې یو نږدې او ګران همکار مړ کیږي نو خپله خواشیني او غم شریکي په لیکلي ډول اعلان کړئ. که چیرې له نږدې همکارانو څخه وي نو حتما د هغه تدفین او جنازه کې برخه واخلئ. په داسې خبرو سره چې خدای جل جلاله به خوښه وي موږ باید خبرې وکړو. د یو نږدې دوست او خپل مړینه طبیعي ده چې انسان ته بدلون ورکولی شي. تر یوې یا دوو اونیو پورې له خپل همکار نه د کار هیله مه کوئ او پرېږدئ تر څو د خپل حالت ته راوګرځي. اووم ستاسې یو همکار له دندې ګوښه کیږي. له هغه سره همدردي وکړئ او هڅه وکړئ چې هغه خبرې ونه کړئ چې د هغه د نارامه کېدو لامل کیږي. هغه ته داسې خبرې وکړئ چې هغه ته ډاډ ترلاسه شي. د نوې دندې ته پیدا کولو یادونه ورته وکړئ. هغه ته د نوې دندې پیدا کولو لارښوونه وکړئ او یا د خپلو حقوقو څخه د دفاع لارښوونه ورته وکړئ. خو دغه لارښوونه باید داسې وي چې نورې تخریبي چارې ترسره نه شي. په میز د ډوډۍ خوړلو آداب. نن سبا ډیر مامورین په اونۍ کې 2 یا 3 ځلې ډوډۍ د خپل کاري میز تر شا خوري. کاري میز ستاسو د کار لپاره دی، نه د ډوډۍ خوړلو لپاره. اول باید په دې خبرې وکړو چې ولې موږ باید د کاري میز تر شا ډوډۍ ونه خورو او وروسته بیا د هغه خلکو په اړه چې بله لار نه لري او مجبور وي چې دغه کار ترسره کړي خبرې وکړو. د کاري میز تر شا د ډوډۍ خوړلو په اړه څو ټکي. په دې برخه کې یو لویه ستونزه چې د کاري میز تر شا د ډوډۍ خوړلو په وخت کې پیدا کیږي ذهني ګډوډي ده. کله چې تاسو د کاري میز تر شا ډوډۍ خورئ نو ستاسو د ذهن په کمپیوټر کې ایمیل او ټلیفون ته په ځواب ورکولو کې وي. نو کیدای شي له خپل حد نه زیاته غذا وخورئ. کله چې تاسو د میز شاته ناست یاست نو دا امکان شته چې په یو وخت څو کارونه ترسره کړئ او کیدای شي ستاسو په ډوډۍ خوړلو ته ډیر پام نه وي. او په واقعیت کې د کاري میز شاته ډوډۍ خوړل دا معنا لري چې تاسو د ورځې او د 8 ساعتونو کار په 9 ساعتونو کې سرته رسوئ. د کاري میز شاته ډوډۍ خوړل له دفتر څخه د بیرون وتلو څخه مخنیوی کوي. بیرون ته تګ سره د کار په جریان کې تازه هوا تنفس کیږي او د صحت لپاره ګټور وي. نو په دې اساس له کاري دفتر نه د باندې ډوډۍ خوړلو تاسو ته یو ښه چانس په لاس درکوي چې آرام وکړئ. نو که چیرې تاسې د خپل میز شاته کښېنئ نو دغه چانس تاسې د لاسه ورکوئ. د پورته عوارضو ترڅنګ د کاري میز شاته خوراک کیدای شي د میکروبونو د پیدا کولو لپاره یو ښه ځای وي. د کاري میز شاته ډوډۍ خوړلو لپاره یو څو لارښوونې. د دې ټولو یادونو سره سره که بیا هم یو څوک مجبور وي چې د خپل کاري میز شاته ډوډۍ وخوري نو لاندې ټکي باید په پام ونیسي. لومړی کله چې تاسې خوراک کوئ نو پام کوئ چې د یو ایمیل او یا بل کار له امله ډېر خواړه ونه خورئ او د غرمې ډوډۍ خوړل یو مناسب حد لري. دوم خواړه مو له کوره یا هم له پخلنځي له ځان سره راوړي او هڅه وکړئ چې داسې خواړه راوړئ چې ژر چمتو کیږي. نو غرمنۍ یو چانس دی چې تاسې ښه او سالم خواړه وخورئ. داسې خواړه وخورئ چې سپک او ګټور وي او له داسې خوړو چې غوړ او قیمت وي پرهیز وکړئ. دریم هڅه وکړئ چې قدم وهلو لپاره وخت پیدا کړئ. طبعا انسان د ګرځېدو لپاره پیدا شوی. دا ښه نه ده چې د یو نفر ټوله ورځ د میز تر شا کښېني او کار وکړي او ډوډۍ وخوري. که تاسې مجبور یاست چې د کاري میز تر شا کښېنئ بیا نو هڅه وکړئ چې له دفتره تر کور یو اندازه لاره پیاده لاړ شئ. د یو ښه ژوند لپاره لازمه ده چې موږ د ورځې یو اندازه پیاده مزل وکړو. دریم د کاري میز د پاک ساتنې خیال وساتئ.
یوازې په کاغذي دستمال باندې د میز په پاکولو سره د هغه میکروبونه له منځه نه ځي. د خپل کمپیوټر کیبورډ، ماوس او ټلیفون سکرین ته د ډوډۍ په وخت کې لاس مه وروړئ او وروسته له خوراکه د یادو شیانو له پاکولو ډډه ترلاسه کړئ. د خپل کمپیوټر کیبورډ، ماوس او ټلیفون سکرین ته د ډوډۍ په وخت کې لاس مه وروړئ او وروسته له خوراکه د یادو شیانو له پاکولو ډاډ ترلاسه کړئ. همدارنګه د ډوډۍ خوړلو نه وړاندې خپل لاسونه هم ومینځئ او د ډوډۍ په وخت کې هم د پاکوالي خیال وساتئ. 5 کېدای شي د ډوډۍ د خوړلو په وخت کې د میز پر سر یو دسترخوان یا یوې پاکې ټوټې نه استفاده وکړئ. 6 هڅه وکړئ چې ډوډۍ له یو ملګري سره یو ځای وخورئ ترڅو د آرامتیا احساس وکړئ او له دوستانو سره د اړیکو د جوړولو یو ښه چانس ولرئ. 7 د کاري میز شاته د ډوډۍ خوراک په عادت مه بدلوئ. کېدای شي کله تاسې په خپل کور او یا هم بل ځای کې ډوډۍ وخورئ، نو په دې اساس هر ځای چې یو خپله ډوډۍ مو په آرامۍ سره وخورئ. ډیر زیات جدیت کېدای شي بدې پایلې ولري. آیا تاسو له خپل کار څخه راضي یاست او په هغه ځای کې چې تاسې کار کوئ خوشحاله یاست؟ او آیا هر سهار چې کله له خوب او دفتر ته د تګ په نیت راپورته کېږئ تاسې له دې حالت نه خوند اخلئ؟ کېدای شي بې ځایه اندېښنې ستاسې د پرمختګ خنډ وګرځي او کېدای شي ځینې کسان په دې باور وي چې کار ته ورته په زړه پورې نه وي، نو تاسې باید خپل هوډ غښتلی کړئ او خپل کارونه په جدیت او سم ډول ترسره کړئ. په دې برخه کې یوه له ډېرو غلطیو او غلطو اندېښنو څخه دا ده چې که چېرته جدي اوسېږم نو کېدای شي خلک فکر وکړي چې مهم سړی دی، خو کېدای شي دې ته پام نه کوي چې په ډېر جدیت ترسره کولو سره نور زیات مشکلات پیدا کولی شي. د بیلګې په توګه سټرس، ذهني ستړیا، خفګان او نور. کله چې په ژوند کې جدي کېږي نو د انسان اهمیت کمیږي، په موضوعاتو باندې مو اثرات کمیږي او که چیرې مو په ژوند کې ډېر جدیت غوره کېدای شي د انسان ارزښت او اهمیت 0 ته راټیټ شي. ژوند په هغه کچه تیز بیول پکار دی چې څومره ماشین وړتیا ولري. سوداګري هغه وخت اهمیت پیدا کوي چې د غوره اخلاقو دروازې پرانیستې وي. د جدیت او لیونتوب ترمنځ یوه مستقیمه اړیکه شته او باید ترمنځ یې توپیر وشي. په ژوند کې ستونزې او سخت حالت هغه وخت راځي چې د جدیت ګراف لوړ شي. په پخوانیو وختونو کې به ایټالویان په دې باور و چې انسان باید په دې پوه شي چې کوم کار په کوم وخت ترسره کړي. هغوی په ډېر ښه شکل پوهېدل چې تر ټولو غوره د رواني درملنه خندا ده. هغه کارونه چې په کارځای کې ستاسې محبوبیت زیاتوي. لومړی، کله چې له دفتر څخه د باندې په یو کار پسې ځئ خپلو همکارانو ته د وړو کارونو لکه ډوډۍ راوړلو یا د نورو اړتیاوو توکو د راوړلو لپاره یادونه وکړئ. 2، هر وخت چې تاسې موټر یا کوم بل څه په امانت ډول واخلئ نو بیرته یې سم او په ښه شکل ورسپارئ او هڅه وکړئ چې په دفتر کې له چا قرض وانخلئ. 3، د ورځې په پای کې خپل میز ترتیب او تنظیم کړئ او اضافي ناکاره شیان کثافات دانۍ کې واچوئ. 4، که چیرې په خپل دفتر کې ګلان یا بوټي لرئ نو له هغو څخه ښه ساتنه وکړئ. 5، په خپله اداره کې هڅه وکړئ چې له چا سره شخصي اړیکې ونه نیسئ، که دا خبرې لنډې هم وي ځکه د نورو د نارامۍ لامل کیږي. 6، خپل کاري دفتر په سینګار خونه مه بدلوئ. ږمنځ، ناخونګیر، د سینګار سامان په کور یا حمام کې استفاده کړئ. 7، غوره ده چې په ادارو کې ژاولې ونه ژویو، کېدای شي نور خلک ستاسو په اړه خپل تصویر بدل کړي. 8، غوره ده چې د کاري میز تر شا ډوډۍ ونه خورو. 9، کله چې له کار څخه فارغ شو د نورو همکارانو خواته مه ورځئ، کېدای شي هغوی په دې وخت کې بوخت وي او یا ټول فکر یې په کار وي. 10، که مو کار نه درلود نو حتی د خپل میز تر شا اخبار هم مه لولئ، کېدای شي دغه کار تاسې نورو ته لټ او تنبل ور وپېژني. که مو کار نه درلود نو حتی د خپل میز تر شا اخبار هم مه لولئ، کېدای شي دغه کار تاسو نورو ته لټ او تنبل ور وپېژني. 11، له خپل میز څخه د کورنۍ د عکسونو البوم مه جوړوئ. دا سمه ده چې کورنۍ مو تاسو له هر څه نږدې ده، خو کاري ځای او کاري وخت کې ستاسې کورنۍ دلته ځای نه لري. 12، هیڅ وخت په یو ځانګړي موضوع کې او په خبرو کې د یو همکار طرفداري مه کوئ، کېدای شي ستاسې دغه نننۍ دوستي د سبا دښمني شي. 13، هر وخت له ټولو سره په پوره صداقت چلند کوئ او دغه کار تاسې ته ټولې ستونزې حل کوي. 14، هڅه وکړئ چې د نورو د بار وړ وګرځئ او نور په تاسو باور وکړي. 15، کله چې تاسې د یو کار در سپارل کېږي هڅه وکړئ چې ژر یې خلاص کړئ، ځکه کېدای شي دغه کار ته اړتیا لري.
14 په ډلهیزو کارونو کې فعال اوسئ او د وړو ستونزو او نیوکو له امله د اداري مشر ته شکایت مه کوئ. تر ټولو مهمه ده چې تاسې باید یو صمیمانه کاري چاپیریال ولرئ. 18 تر خپل وسه هڅه وکړئ چې د خپل ژوند خبرې دفتر کې ونه کړئ. که څه هم دا کار همیشه ضرور نه دی، خو بیا هم تر وسه باید هڅه وشي چې خپل شخصي ژوند مسایل دفتر کې یاد نشي. 18 له ټولو سره عادل اوسئ، بدون د مذهب، جنسیت، قوم او ژبې په نظر کې نیولو سره له ټولو سره یو شان چلند وکړئ. 19 له ټولو سره په احترام چلند وکړئ، له عادي کارکوونکو نیولې بیا تر ټولو لوړو چارواکو پورې. 20 د نورو شخصي حریم ته باید احترام وکړئ او له اجازې پرته د هغه میز مه پلټئ. 21 په کاري برخه کې د خپلو همکارانو نیوکې په سړه سینه واورئ او هغو ته د شخصي عقیدو رنګ مه ورکوئ. د غوروالي 6 لارې. لومړی، هر وخت د ناکامۍ له ویرې کارونه مه پرېږدئ، بلکې د بریالیتوب فکر وکړئ. کېدای شي خپل استعداد او وړتیا لکه د بدن د مټو غوندې غښتلې کړئ. 12 لسیزې وړاندې اریکسون په دې باور و چې یوازې ذاتي وړتیا سرنوشت ټاکونکې نه ده، بلکې د کار موفقیت په دې کې خپله هڅه وکړئ. د اریکسون په باور دغه هڅه پلان شوي تمرین او مطالعه ده. د اوسنیو څېړونکو په باور دغه تمرین نږدې 1000 ساعته وخت اړتیا لري ترڅو په سخت کاري چاپیریال کې دغه مهارتونه لاسته راوړئ. دغه نظریه ډیره ښه ده او په استثنا سره کولی شو چې زموږ په کاري معلوم کې تاثیر ولري. خو له بلې خوا ځینې اندېښنې هم شته. یو له هغو مهمو نقطو څخه چې اریکسون ورته متوجه شوی ده هغه دا ده چې د بریالیتوب د لاسته راوړلو لپاره تمرین یو سخت او ستړی کوونکی عمل دی. قواکیان هم غواړي چې بریالي اوسئ، نو باید سختې وزغمئ، سخته مبارزه وکړئ او تنبلي پرېږدئ. ناهیلي، بې ځایه کشمکشونه، شاته تګ او کمکاري په دې لارو کې هیڅ ځای نه لري. اوس وخت را رسېدلی چې دغه کلیانې له ځان سره ولرو. 2 داسې چارې ترسره کړئ چې مینه ورسره لرئ او د هغو له ترسره کولو خوند واخلئ. علاقه د انګیزې د زیاتېدو لامل کیږي، تمرکز پیاوړی کیږي، انعطاف پذیر او پشتکار کیږي. 3 ابتدا یو تر ټولو سخت کار ترسره کړئ. موږ ډیر وخت اسانه چارې ترسره کوو، د سختو کارونو له کولو تښتو. اریکسون او ملګري په دې باور و چې اکثره بریالي کسان د خپل خوښې او ذوق کارونه شاته پرېږدي او د ورځې په اوږدو کې سخت کارونه ترسره کوي، ځکه چې د کار په شروع کې انرژي ډیره وي. 4 د کارونو په ترسره کولو کې سخت ګیر اوسئ. 90 دقیقې پرته له وقفې کار وکړئ او وروسته له هغه ځان ته آرام ورکړئ. باور وکړئ چې 90 دقیقې یو ډیر زیات وخت دی چې کولی شي خپل تمرکز هر ډول کارونو باندې وکړو. 5 کله کله د متخصصو کسانو ژوند وڅېړئ. څومره چې غبرګونونه ساده وي په هغه اندازه کولی شي په خپلو کړنو تغییر راولئ. د متخصصو کسانو د ژوند او تجربو کتل تاسو ته نوې لارې او نوې فکر درکوي او د بریالیتوب خواته مو هڅوي. 6 په یوه منظمه فاصله کې خپل ځان ته د تفریح او زنګ ووهئ. له هر سخت کار وروسته اعصاب تمدید او آرام ته اړتیا لري ترڅو چې قوي تجدید شي. ستاسو د بدن میتابولیزم باید د یادګیرۍ لپاره تازه شي. د استراحت په وخت کې د مغز نیمه برخه خلاقیت ایجادوي. 9 د کار لپاره له ځان سره قرارداد وکړئ. نظم او اراده زیات اهمیت لري، خو موږ ډیری وخت هغه جدي نه نیسو. د دې لپاره چې موږ خپل مسؤلیت او سخت کارونه په ښه شکل ترسره کړو باید د تشریفاتي او مذهبي کارونو ترسره کولو لپاره یو مشخص وخت وټاکو ترڅو نظم او قانون په جدي ډول ستاسې په ژوند کې داخل شي. وروسته له هغه وخته تاسې ته متوجه کیږي چې د اضافه انرژي له مصرف پرته تاسې د کارونو په ترسره کولو قادر یې. هیڅوک له تاسو سره بد چلند نه کوي. هر وخت باید دا فکر وکړئ چې ستاسې لاسته راوړنې ستاسې له حق او له زحمت نه چې تاسې ایستلې زیاتې دي. کیدای شي دغه مسله په ټولو خلکو کې صدق ونه کړي، خو زیات شمېر خلک لوړ توقعات لري. داسې توقع چې کس باور لري چې ټول خلک له ده سره زیاتی کوي، د ډیرو امتیازاتو تمه به لري او لا د ډیرو امتیازاتو په تمه به وي. آیا فکر کوئ چې داسې احساس لري مخکې له هغې چې منفي ځواب ورکړئ دغه مجموعه ولولئ؟ ځینې ماشومان په دې فکر لویږي چې دوی حق په جانب دي. ټول په دې پوهیږي او ټینګار کوي چې ماشوم ته باید دغه غوښتنې پوره شي. خو متاسفانه دغه مسله په کوچنیوالي کې نه ختمیږي. د نن ورځې یو زیات شمېر ځوانان د موډرن لباس او وسایلو د لاسته راوړلو لپاره په خاطر لوی سرخوږي بدل شوي دي. ډیر کم درس وایي او په مکتب کې ډیر بد چلند کوي ځکه چې هیله لري نمرې باید په اسانۍ سره ترلاسه کړي. تر ټولو بده یې لا دا چې د ټول تحصیل په جریان کې ډیره کمه ټولنیزه اړیکه لري. په هغو خلکو چې ځان حق په جانب ګڼي هر ډول فشار او محدودیت د هغوی چغې تر اسمانه رسوي. هغه هر وخت د پیسو، خدمت، ارتقا او جایزو په تمه وي.
په داسې حال کې چې دې کارونو ته د رسیدو لپاره هغوی یوه لحظه هڅه او کوشش هم نه دی کړی. هغوی یوازې د توقع لرل زده کړي دي. د تنبلۍ د مخنیوي لارې. لومړی، د نن ورځې سړی اوسه. دا مه هېروئ چې ستاسو راتلونکی بریالیتوب او موفقیت د نن ورځې په اقدام پورې تړلی دی. نو په تیر پسې د ارمان کولو فکر هیر کړئ او ما هم په خوب او خیال کې د یو رنګین راتلونکي په تمه اوسېږئ. هیڅ وخت داسې مه وایئ پرېږدئ چې یو مناسب وخت یې راورسېږي. وخت او مناسب وخت همدا دی چې پکې حاضر یې. هر څوک چې د یو چانس په تمه وي هغه ته هیڅ وخت مناسب وخت په لاس نه ورځي. تاسې باید فرصت ایجاد کړئ او د فرصت د ایجادول خپل یو هنر دی. دوم، د باید کلمه مه هېروئ. هیڅ کله مه وایئ باید دا کار ترسره کړم. ووایئ چې غوره به وي چې دا کار ترسره کړم. د باید اړوند عبارتونه ډیر موثر نه دي، ځکه که وروسته د پښیمانتیا حالت غوره کوي او داسې حالت راځي چې تاسو د هغې کار له کولو ډډه کوئ. دریم، مثبت فکر وکړئ. ځان ته ډاډ ورکړئ. کله چې د خپل کار په اړه مثبت فکر کوئ او د خپلو اندونو ته په ذهن کې وده ورکوئ نو دا کار ستاسې په ذهن او ارامتیا تمامیږي او په ډېره اسانۍ سره د کارونو له عهدې وتلی شئ. هر وخت د خپل کار په پای کې خپل ځان ته ډاډ ورکړئ او له مثبتو جملو لکه ما خپل هڅه وکړه، کار مې پرمختګ وکړ، دې جملو پر ځای چې لکه له ډیر کار وروسته مې هم کم پرمختګ وکړ، له کاره راضي نه یم، د ستړیا احساس کوم، له مثبتو جملو استفاده وکړئ. څلورم، د خپل ځان لپاره هدف وټاکئ. هر وخت چې له یو کار سره مخامخ کېږئ هغه خپل هدف وګرځوئ. ځکه کېدای شي چې له دې کار څخه ذهن کې یو ښکاره تصویر ولرئ او ستاسې په ذهن کې د کار په اړه انګیزه د کار د ښه ترسره کولو کېدو لپاره ګټوره تمامه شي. پنځم، ناسم عادتونه پرېږدئ. خپل ځان وړ وګڼئ. تاسې کولی شئ د خپلو بد عادتونو پر وړاندې مقاومت وکړئ او هغه بدل کړئ. له دې مه ډارېږئ چې کېدای شي بریښي عادتونه یې پیل کړم. هر وخت تمرین وکړئ، زغم ولرئ او له ستونزو سره مقابله وکړئ. شپږم، لوی کارونه په څو کوچنیو کارونو وویشئ. ډیر انسان کله چې له لوی کارونو سره مخ کېږي په دې دلیل چې سخت دي د هغو کارونو له کولو ډډه کوي یا یې راتلونکي وخت ته پرېږدي او کولی شي په اسانۍ سره هغه په څو وړو کارونو تقسیم کړي. نو په دې وخت کې دا کار حجم له امله تاسو کولی شئ په اسانۍ سره کارونه ترسره کړئ او په پایله کې یو ښه نتیجه لاسته راوړئ. په ژوند کې د بریالیتوب راز یو له ټولو د بریالیتوب راز په کار او دنده کې د زیاتو معلوماتو لرل دي. هر کله مو چې اطلاعات زیاتو په هغه اندازه ډیر تصمیم نیولی شئ چې دا هم ستاسې په ګټه ده او هم د دفتر چې تاسې کار ورسره کوئ. په تیر کې هم کله چې د انټرنیټ او کمپیوټر زمانه نه وه په هغه وخت کې بریالي خلک تل د بریالیو خلکو په شاوخوا کې وو او له هغو څخه یې زده کړه کوله. دا خپله د بریالیتوب یو راز دی چې له یو نسل څخه بل نسل ته سینه په سینه انتقال شوی. نو د بریالیتوب یو راز په دې کې دی چې هڅه وکړئ له خپلو انساني او د زده کړو له منابعو لکه کتابونو انټرنیټ څخه ګټه پورته کړئ، معلومات ترلاسه کړئ او زده کړه وکړئ. نن داسې وخت دی چې په دې کې دا ټول کارونه په اسانۍ سره کولی شو. اوس کولی شو له ځینو تګلارو او تکتیکونو څخه په ګټې اخیستنې سره په ډېرې اسانۍ په عملي ډول بریالیتوب ته ورسېږو. د ارواپوهنې نوې موندنې وایي چې د بریالیتوب راز هوښیارتیا او ځیرکتیا نه ده بلکې په عملي ډول له خپلو وړتیاو او مهارتونو څخه استفاده کول دي. له جسمي او رواني وړتیاو څخه ګټه اخیستل چې د هر انسان په وجود کې شته او کولی شي له هر کس سره بریالیتوب ته په رسیدو کې مرسته وکړي. د یو بریالي او عادي کس ترمنځ توپیر یوازې همدا دی چې بریالي کس له خپلو وړتیاو په عملي ډول استفاده کوي. لاندې وړتیاوې دي چې په هر انسان کې شته او انسان بریالی کوي. لومړی، انګیزه. یو بریالی کس قوي انګیزه لري چې هغه د خپل ځان په ارزښت پوهی کوي، د هغې د بریالیتوب لامل کیږي. دوم، ایمان انسان هیلهمند کوي او زړه د خدای جل جلاله له رحمت څخه ډاډه کوي. د ژوند قانون د باور او ایمان قانون دی. د روحي او ذهني ستړیاو د ختمېدو لپاره په خدای جل جلاله باور کول تر ټولو ښه ادرس دی. بریالي خلک هغه دي چې ټینګ ایمان لري او په زړه کې الهي مینه زیاته وي. دریم، ستراتیژي. بریالیتوب ته د رسیدو لپاره یوازې ذهني ارامتیا او منابع هم بسنه نه کوي بلکې له هغو څخه په ښه او مؤثرترین شکل او په شخصو لارو باندې ګټه اخیستل واخیستل شي. ستراتیژي هغه لاره ده چې هدف ته د رسیدو لپاره امکانات تنظیموي. څلورم، د ارزښتونو درک کول. ارزښتونه د سم او ناسم د پیژندلو لپاره یو خاص عقیدتي سیستم دی. د دې ارزښتونو پیژندل چې خطوب توجیه کوي. د بیلګې په توګه لکه دینداري، له وطن سره مینه، په خدای جل جلاله باور او ایمان او د ازادۍ سره مینه ارزښتونه بلل دي. وروسته یو ډول ارزښت یو ډول باور دی چې په هغه کې ستاسې ژوند ارزښتمن کیږي. پنځم، د اړیکو جوړولو مهارت. د اړیکو جوړولو مهارت تر ټولو لوی مهارت دی چې هر کس کولی شي دا مهارت ولري.
اوسپهان په دې باور دی چې اړیکې یوه سرمایه او پانګه ده او هر څوک چې د اړیکو له مهارت نه په سمه توګه استفاده کوي دوی په متفاوت شکل نړۍ درک کوي او نړۍ هم دوی ته په متفاوت شکل ګوري. څوک چې د خلکو په انګیزونو او احساساتو او عملونو باندې ډیر تاثیر لري داسې پوهیږي څنګه د قوي اړیکو له وسیلو ګټه واخلي. اخرنۍ خبرې د لویو انګیرنو کسان د لویو ادګانو په اړه بحث کوي. د منځنیو انګیرنو کسان د پیښو په اړه بحث کوي او د وړې انګیرنې د خلکو په اړه خبرې کوي. کله چې په دې باور لرو چې دنیا فانه کېدونکې ده نه تل پاتې کېدونکي سرای نو بیا ولې د ښو کارونو په ترسره کولو تیر نه کړو چې په بې ځایه او بې ګټې کارونه تیر کړو. څنګه یو ښه تصمیمي او ټولنیز چلند وکړو. دلته موږ غواړو چې د صمیمي او ټولنیز چلند څرنګوالی وڅېړو. له صمیمیت څخه یو ساده تعریف داسې دی چې له نورو سره مهربانه او علاقمند چلند کولو ته وایي او د ټولنیز چلند تعریف هم داسې دی چې له نورو سره ډیرو اړیکو او له دې اړیکو څخه خوند اخیستلو ته وایي. هغه نظر چې موږ دلته بیانو په دې معنا نه دی چې باید ډېرې خبرې وکړئ یا په یو مزاحمت کوونکي کس بدل شئ. له دې لارښوونو کولی شئ له نورو سره په چلند کې استفاده وکړئ. هر ډول شخصیت چې لرئ کولی شئ له دې لارو چارو استفاده وکړئ. لومړی له نورو سره اړیکې ټینګې کړئ. که چیرې نوي له یو کس سره معرفي شوئ یا داسې نوی کس په شاوخوا کې ګورئ د هغه خواته ورشئ او خبرې ورسره پیل کړئ. حتی یو سلام د نوم پوښتنه او له لیدو مو خوښ شوم دا خبرې د اشنا کېدو لپاره بسنه کوي. دوهم له هغو کسانو سره خبرې وکړئ چې هڅه کوي تاسې ته نږدې شي. تر اوسه داسې شوي چې تاسې غوښتئ له یو کس سره خبرې وکړئ خو تاسو په ډیرو لنډو کلماتو کې د مقابل لوري څخه ځواب ترلاسه کړی وي. لکه څنګه چې د خبرو دوام نه غواړي په ډیر احتمال سره چې تاسو هم په خپل کار کې پسې ځئ او په زړه کې د هغه کس د اړیکو په اړه فکر کوئ او له چلند نه شکایت کوي. نو که کله څوک غواړي له تاسو سره خبرې وکړي په ډیره مینه او ښه رویه ورته ځواب ورکړئ. دریم د ښو ملګرو سره د خبرو لپاره وخت پیل کړئ. د ښو ملګرو سره د خبرو لپاره وخت بیل کړئ. کله مو چې کوم ملګری ولید د هغه خواته ورشئ د حال پوښتنه یې وکړئ. کولی شئ د هر څه په اړه خبرې وکړئ. له احوال نیولې تر ورځنیو چارو پورې هڅه وکړئ تل له دوستانو سره په اړیکه کې اوسئ. هر کله چې تاسې ملګري یوازې وي د هغوی خواته ورشئ او خبرې ورسره وکړئ. ټولو ته وښایئ چې تاسې اړیکې جوړولو ته څومره علاقمند یئ. که داسې چا ولیدئ چې تاسې یې پېژنئ خو تاسې د خبرو حوصله نه لرئ نو تاسې یې لرې کېږئ مه او مه هم داسې ښکاره کوئ چې تاسې هغه نه دی لیدلی. خواته یې ورشئ او د څو دقیقو ورسره خبرې وکړئ. څلورم نور دعوت کړئ چې د کار د ترسره کولو لپاره له تاسې او ستاسې له ډلې سره یو ځای شي. نورو ته په دعوت ورکولو کې سخاوتمند اوسئ. دا تاسو یې چې نورو ته دعوت ورکوئ تر څو ستاسې خواته راشي. په دې فکر مه کوئ چې یو کس باید اوږدمهال لپاره وپېژنئ او بیا ورسره په سفر لاړ شئ. که چیرې مو له کوم ټولګیوال او یا هم د دفتر له همکار سره طبیعت لګیږي نو له هغه غواړئ چې یو ځای چای درسره وڅښي. له خپل ګاونډي وغواړئ چې هر سهار له تاسو سره قدم وهي. په دې فکر مه کوئ چې له یو چا سره د باندې تللو لپاره باید زیات وخت انتظار وکړو تر څو هغه وپېژنئ. که چیرې تاسې غواړئ له یو ملګري سره د باندې لاړ شئ هغه ملګری مو هم دعوت کړئ چې ډیر وخت کېږي نه مو لیدلی دی. که چیرې تاسې له داسې لارې تېرېږئ چې هلته مو د ملګري کور دی له هغه هم وغواړئ چې له تاسې سره په میله کې برخه واخلي. ضرور نه دی چې ټول ملګري ستاسې دعوت ومني. ممکن هغه نورې بوختیاوې ولري خو داسې په کولو سره تاسې د هغه زړه لاسته راوړئ. پنځم هغه ځای ته لاړ شئ ټول هماغلته وي. کله کله په دفتر کې یا هم په نورو مختلفو محفلونو کې همکاران یو ځای چای یا ډوډۍ خوري یا په دهلیز کې د نورو میلمنو پذیرایي کوي. تاسې هم د هغوی خواته ورشئ او داسې وښایئ چې تاسې نورو ته وخت ورکوئ او له نورو سره یو ځای غواړئ کار وکړئ. شپږم د نورو لپاره ښه کارونه وکړئ. د نورو لپاره د څښاک یخ یو څه واخلئ. په رستورانت کې د پیسو ورکولو پر مهال له نورو مخکې شئ. ښځو ته دروازه خلاصه کړئ. کله چې میلمستیا ته دعوت کېږئ د څښاک لپاره یو څه میوه یا بل څه درسره یوسئ. اووم د نورو ستاینه وکړئ. له نورو سره په چلند کې مثبت اوسئ او تل نور خلک تشویق کړئ. که چیرې یو څوک په کوم خاص کور کې غوره وي حتما ورته ووایئ چې حتما هغه ته ووایه. که څوک ستاسې په نظر ښکلی او جذاب وي حتما هغه ته ووایئ. که تاسې فکر کوئ چې یو څوک ډېر خوږه خاوره لري یا جالب دی حتما هغه ته ووایئ. البته بیا هم وایم چې تعادل او انصاف شرط دی. اتم مؤدب اوسئ. هر وخت هڅه وکړئ چې مؤدبانه چلند وکړئ. هر څوک چې درته کوم ښه کار وکړي حتما یې مننه وکړئ. نهم کله چې له نورو سره د باندې داسې کار وکړئ چې په ټولو ښه وخت تیر شي. کله چې د باندې دقت وکړئ چې ټول له دې وخت څخه خوند واخلي. که چیرې ګورئ یو کس له مجلس بیرون دی هڅه وکړئ چې هغه مجلس سره ګډ کړئ او د هغه لپاره په یو داسې موضوع خبرې پیل کړئ چې د هغه لپاره په زړه پورې وي.
که چیرې له نورو سره بلد نه وای نو خپلو ملګرو ته ووایئ ور وپېژنئ. که چیرې ګورئ چې د یو کس زړه تنګ شوی کوشش وکړئ چې د لوبو لپاره زمینه مساعده کړئ. 10 د نورو خبرو ته غوږ ونیسئ. دا یو ډیره ساده او اسانه لار ده. ځینې وختونو په هر دلیل چې وي تاسو حوصله او علاقه نه لرئ چې د نورو خبرو ته غوږ ونیسئ، خو په یاد ولرئ چې کله هم تاسو یو څوک د خبرو په وخت کې مخاطب کوئ په پوره لیوالتیا خبرو ته غوږ ونیسئ. یو څه چې مهم دی هغه دا چې هر کس په خپلو خبرو کې یو جالب او مهمه نقطه لري، خو ممکن دا ډیره مشخصه نه وي. موږ کولی شو چې د مقابل لوري جالبوالی پیدا کړو. 11 د زړه له تله نور سره مینه وکړئ. که چیرې دغه ځانګړنه ولرئ نو ډیرې لارې به اسانه شي. دوستانه او صمیمانه چلند ډیر اړین دی، مګر نشو کولای چې تل داسې ووسو. خو که همیشه یو څو نقطې په یاد ولرو نو کولای شو دوستانه او صمیمانه چلند له ځانه ښکاره کړو. ډیر نور د باندې دعوت کړئ. هر کله چې کوم آشنا کس ګورئ حتما له هغه سره خبرې وکړئ. دا ډول د یو ټولنیز کس چلندونه دي. د دې کارونو په کولو سره به وګورو چې تاسو په ټولنیز ژوند کې بدلون راځي او ورو ورو تاسو ذهن او عمل همغږی کیږي. 12 له هغو انسانانو سره باید څه ډول چلند وشي ځان لوړ ګڼي. په ژوند کې له داسې کسانو سره شاید زیات مخامخ شوي چې له هغو سره وخت تېرول سخت وي، بیا په تېره له هغو سره چې تل د مشرتوب احساس کوي. داسې خلک همیشه ځان لوړ ګڼي او ټول خلک یې باید امر ومني. کله هم چې یو څوک د هغه له خبرو سره معمولی مخالفت کوي نو سمدلاسه دفاعي حالت غوره کوي او یو ډول بد چلند کوي. داسې خلک نه یوازې د ټولنې د کرکې لامل کیږي بلکې د شاوخوا کسانو د ازار لامل هم کیږي. له داسې کسانو سره وخت تېرول ډیر سخت دي. له داسې کسانو باید له لاندې لارو چارو ګټه پورته شي. لومړی مهربانه چلند ورسره وکړئ. له داسې خلکو سره د چلند لومړی ګام مهرباني ده. شاید ډیر عادي درته ښکاره شي خو باور ولرئ چې ډیر ګټور دی. دا خلک معمولا د غبرګون انتظار لري، خو کله چې تاسې د توقف خلاف چلند وکړئ دا ګټور تمامېږي. له داسې خلکو سره د مینې پر ډک چلند کول ممکن هغه په خپلو کارونو باندې فکر وکړي. 2 هغه خپل مخاطب وګرځوئ. کله چې هغه خبرې کوي خبرې نادیده مه نیسئ. د هغه د نظر ستاینه وکړئ خو وروسته ورته ووایئ چې تاسې غوره ګڼئ کارونه په خپله طریقې سرته ورسوئ. د هغې دغه دفاعي حالت پر وړاندې آرام خو قاطع عمل وکړئ. 3 خپلې ناهیلي مو پرېږدئ. کله چې یو څوک مشري غوښتونکی وي او هڅه کوي چې خپلې خبرې پر تاسو تحمیل کړي نو تاسې حتما د هغه له چلند ستړي کیږئ او د ناهیلۍ احساس به کوئ. دا مسله د منفي احساساتو لامل کیږي او تاسې خپل اعتماد پر نفس باندې له لاسه ورکوئ. نو هڅه وکړئ خپلې ناهیلي هېره کړئ ځکه کیدای شي ستاسې د سټرس سرچینه شي. 4 قاطع واوسئ. ریاست غوښتونکي خلک غواړي چې په خپلو عقایدو او افکارو سره تاسې د خپل تاثیر لاندې راولي. په دې برخه کې پر خپل ځان اعتماد هم رول لري. کله چې هغه ډاډه شي تاسې خپلو عقایدو ته پابند یې نو له خپلو کړنو لاس پر سر کیږي. 5 خپلې خبرې مو مؤدبانه وکړئ. په ډیر احترام ریاست یا مشرتوب غوښتونکي کس ته ووایئ کله چې تاسې خپل چلند کنټرول کړئ څه احساس در سره پیدا کیږي. هغه په دې پوه کړئ چې د هغه ګستاخانه نظرونو ستاسې احساسات زخمی کوي. کیدای شي د دې موضوع ته پام اړولو سره هغه د خپلو کارونو او نظریو په اړه فکر وکړي. 6 هغه ته احترام وکړئ. هر څوک د احترام په لټه کې دي. دغسې نه ده نو بیا ولې مشري غوښتونکي کسان له دې قاعدې مستثنا دي. دا سمه ده چې د هغه حرکات منفي څپې خپروي او حتی کولی شي ستاسې رابطه له هغه سره خرابه کړي، خو هغوی خپله بېادبي ته کوم دلیل نه لري. هغه ته احترام وکړئ ځکه کیدای شي ستاسې مثبت چلند د هغه په ریاست ډول چلندونو کې د پام وړ تغیرات راولي. د لا ښه ځلېدو لپاره یو ساده ما ټکان ورکوونکی راز له حق په جانبتوب څخه خلاص واخلئ. په دې دواړو کې کوم یو خوښوئ؟ یو دا چې حق له تاسو سره وي یا دا چې تاسې خوشبخته واوسئ. په ډیرو ځایونو کې کولی شو یو له دې انتخاب کړو. نو تاسې به کوم یو ټاکئ؟ کوم یو له دغو ارزښتونو ستاسې لپاره ارزښت لري؟ ډیر خلک پرته له دې چې متوجه وي د انتخابوي چې حق باید له دوی سره وي، حتی که د خوشحالۍ او خوشبختۍ په دلیل هم وي. کیدای شي تاسې هم له دغې ډلې یو یئ. داسې خلک د خپلې خبرې د عملي کولو لپاره تر ټولو سره دعوه کوي. خپل او د نورو ملګرو اعصاب خروي. دا عمل د ژوند د لنډوالي لامل کیږي او هم د کار او اړیکو د تخریب لامل کیږي. هیڅ یو شی پرته د حق په جانبتوب په پرتله تاسې د خرابي راتلونکي لامل نشي کېدی. داسې کسان چې داسې خلک چې تاسې یې پیژنئ او په خپل سیاسي نظریاتو او اوسېدلو باندې ټینګار کوي. په یاد ولرئ چې داسې کسان نورو ته توهین کوي. داسې کسان شاکیان دي او له نورو ډیر رنځ وړي. دا ټول د هغه روحي او فزیکي سلامتۍ ته زیان رسوي. کوم یو له دغو ارزښتونو تاسو ته لومړیتوب لري؟ د دې لپاره چې تاسې خلکو ته خپل حق په جانبتوب ثابت کړئ دا ستاسې د ښه ترسره کولو پورې تړلې ده. د ښه او سم کار په کولو کې اړتیا نشته چې نورو تایید واخلئ.
لس عقیدې چې تاسې په ژوند کې شاته ساتي. تر اوسه پورې مو په ډېرو عقایدو او باورونو خبرې وکړې چې ستاسې په ژوند کې ښه والی راولي. یو زیات شمیر باورونه او عقیدې شته چې خلک یې تر خپل تاثیر لاندې نیولي. نن غواړو دغه باورونه او عقیدې وڅېړو. دغه باورونه له مور او پلار، کورنۍ، چاپېریال، ښوونځي، تلویزیون او له رسنیو څخه سرچینه اخلي. په کوچنیوالي کې فکر کوو چې زموږ لویان له موږ ډېر پوهېږي، نو په همدې خاطر د هغوی خبره منو او هر څه چې وایي په هغه باندې عمل او باور کوو. کله چې موږ لویږو نو همدا موږ یو چې لرنی سره خپل باورونه سموو، خو زیات شمیر د کوچنیوالي باورونه لا هم زموږ په بدن کې پاتې کېږي. د دغو باورونو او عقیدې یو شمیر یې ممکن دغه موارد په تاسې کې هم وي. هڅه وکړئ چې خپل ځان تغیر کړئ. لومړی، که چیرې د ماتې وخوړه نو ناکام کس یې. معمولا دغه باور د ښوونځي پر مهال او یا هم د بلوغ په مرحله کې رامنځته کیږي. موږ هڅوي چې په هر ډول باید کامیاب شو. که چیرې زه ماتې وخورم، که ډیر کله هم تکراریږي، خو بیا هم هڅه کوم تر څو بریالی شم. خو که چیرې باور ولرئ چې یو ماتې خوړونکی کس یې، نو په داسې وخت اجازه مه ورکوئ چې دا ډول باورونه تاسې له ژونده لرې کړي. د هغه پر ځای یو نوی باور پیدا کړئ. دوهم، تر څو چې یوه پیښه نه ده شوې، کوم څه ته تغییر مه ورکوئ. په ژوند کې د پرمختګ او ګړندي تګ لپاره موږ په ژوند کې بدلون ته اړتیا لرو، خو له هغو کسانو سره ناسته ولاړه کوو چې د تغییر مخالف دي. څومره چې کولی شئ له داسې کسانو څخه لرې اوسئ. هر څه چې ستاسې له پرمختګ سره مرسته کوي هغه مه ایساروئ. په دریم، په کافي توګه تاسې د دې کار د کولو وړتیا نه لرئ. تر څو چې تاسې کار پیل نه کړئ، تر هغه وخته پورې تاسې د کار د ترسره کولو کافي مهارت نه لرئ. که غواړئ کوم کار ترسره کړئ نو بسنه کوئ چې پیل یې کړئ. ممکن تاسې په پوهنتون کې د حسابدارۍ رشتې ته لاره پیدا نه کړئ، نو اندېښنه مه کوئ، یوازې کافي ده تاسو یې پیل کړئ او کوشش وکړئ چې هغه ته ځان ورسوئ. انټرنیټ له دې زیات معلومات لري چې تاسې ته ښوونځي او پوهنتون کې د درس ښودل کېږي، نو دا غوره ده چې په لټه کې واوسئ. څلورم، د یو نوي کار د پیل لپاره تاسې بیا زړور شوي یاست. په منځنۍ کچه په پرمختللي هیوادونو کې د نارینه‌و لپاره 15 کاله او د ښځو لپاره 9 کاله د متوسط ژوند عمر ټاکل شوی دی. ډاډه اوسئ دغه شمېره تغییر کوي او ډېر ژر به 100 کلنۍ ته ورسیږي. دا څنګه چې موږ د هیڅ یو کار د پیل لپاره زاړه نه یو. د نوي کار ازمویل د مغز فعال ساتلو او د انګیزې د پورته وړلو لپاره غوره لار ده. زموږ خلک تر 15 کلنۍ ژوند کوي او دې په تمه وي چې څه پېښېږي. له دې زیات ژوند نه کوو. که چیرې په دې تمه یو چې تر 100 کلنۍ د ژوندي پاتې شو، مطمئن اوسئ ډېر زیات تغییرات به ستاسې په ژوند کې راشي. پنځم، نور خلک تاسې کنټرولوي. دا تاسې خپله یاست چې خپله ځان کنټرولول، نه نور خلک ده. دا تاسې چې خپل داخلي قوت مو کنټرولوئ. د ژوند کولو هیڅ چاته او هیڅ شی تاسې ته اړتیا نه لري، نو خپل ژوند ته ادامه ورکړئ او خپل سرنوشت خپله وساتئ. شپږم، په حساب کې نه راځئ. دا د ژوند واقعیت ښکاره کوي چې تاسې یو ځانګړی کس یې. که چیرې غواړئ یو ځانګړی او نوښتګر کس واوسئ، باید هڅه وکړئ چې یو استعداد ولرئ او له دې بېخبره یو او تر اوسه مو دغه استعداد نه دی روزلی. د دې لپاره چې معلوم کړئ له کوم شي سره مینه لرئ، هر څه امتحان کړئ. زه واقعا په تغییر باور لرم. تاسې اړ نه یې چې ټول عمر یو کار ترسره کړئ. د خپل ژوند سبق څو ځلې تغییر کړئ تر څو هغه لاره پیدا کړئ چې تاسې ورسره مینه لرئ. اووم، ټول نړۍ ستاسې په اشاره نه خوځېږي. هر کس یو ځان ته نړۍ لري چې په خپلو لاسونو کې مو ده. هغه ډول چې تاسې دنیا ګورئ زما له دې متفاوته ده او زما اندېښنې هم له نورو سره متفاوت دي. اوس ووایئ چې تاسې د نړۍ د بدلیدو لپاره څه غواړئ ترسره کړئ. اتم، هیڅ څوک پر تاسې باور نه لري. زه پر تا باور لرم، خو زما له نظره څه ارزښت لري. هڅه وکړئ او خپله باور وکړئ. د نورو تایید ته اړتیا مه لرئ. کله چې تاسو په نظر باور پیدا کړئ، د نورو په نظر هم باور پیدا کوئ. نهم، هیڅ وخت نشئ کولی زیاتې پیسې په لاس راوړئ. ما دا خبره څو ځلې اورېدلې. تاسې دقیقاً په هغه اندازه پیسې لاسته راوړلی شئ چې تاسې هیله لرئ. خو که زه له ځان سره ووایم چې هیڅ لار نشته چې په همدې اندازه پیسې لاسته راوړو، ممکن زما ذهن هم داسې لار پیدا نه کړي چې همدومره پیسې لاسته راوړي. خو که قاطع ووایم چې دومره اندازه پیسې لاسته راوړم، کیدای شي مغز مو ډېر ژر دغسې لار پیدا کړي. لسم، په دې اړوند د هیڅ کار له لاسه نه کیږي. منفي ګرایي ده. تاسې کولی شئ چې د ژوند هرې برخې ته چې تاسې غواړئ تغییر ورکولی شئ. ځینې همیشه باورونو ته غاړه اوږدی او دا ډېر ستړی کوونکي وي. ژوند رښتیا هم ډېر سخت دی، خو مېړانه غواړي او دا د هغه لپاره لومړی ګام واخلئ. بریالیتوب په 3 کلمو کې ده: عشق،
پشتکارتوب او صبر. ځینې کسان چې د بریالیتوب په لټه کې دي عشق او مینه د دې کار لپاره ضمینه ګڼي او هم د دې کار د تداوم لپاره پشتکارتوب لازم ګڼي، خو ډیر کم خلک د دې لپاره صبر او زغم کافي بولي. دغه لارې چې موږ د بریالیتوب لپاره معرفي کوو 1 کال تر بریالیتوب نوم لري، نه 24 ساعته تر بریالیتوب او نه هم 10 ورځې تر بریالیتوب. د بازار موندنې د برخې کارکونکي وایي د دې لپاره چې کتاب ډیر خرڅ شي باید داسې لارې وړاندې کړو چې په لنډ وخت کې پایله ورکوي او پر لوستونکي اغیز وکړي. خو زموږ موخه نورو ته فریب ورکول نه دي، موږ غواړو چې په یو زیات شمیر خلکو کې وده منځته راوړو. له صبر څخه بهترین پایله لاس راځي، لکه تحمل، زړهسوی، درک، استعداد، انعطاف او شوخ طبیعي په لاس راځي. لکه څنګه چې سنت اګوستن وایي صبر هر وخت ګټه ده. ټول پوهیږو چې صبر په ژوند کې ډیر اهمیت لري، خو ولې په دومره کمو انسانانو کې کم لیدل کیږي؟ ځواب یې دا دی چې ایمان او امید کمزوری دی. د دې لپاره چې صبور واوسو په دې ایمان ولرئ چې یو معلومه پایله به لاسته درشي. داسې اخلاق دی چې د لذت بخونکي او بریالي ژوند لامل کیږي. صبوري داسې اخلاق دي چې کېدای شي په خپل بدن کې ورته روزنه ورکړي. د بربادۍ او شکیبایۍ لپاره لازمي سپارښتنې وبخئ. د بردباري او شکیبایۍ لپاره لازمي سپارښتنې: لومړی، لوی هدف وګورئ. کچېرې تاسې د موټر چلولو د جواز د نوي کولو لپاره په لین کې ولاړې، په یاد ولرئ چې دا کار به تاسې هر 10 کلونو کې یو ځل ترسره کوئ. آیا یو ساعت انتظار د دې ارزښت نه لري چې تاسې 10 کاله په ازادۍ سره خپل موټر وچلوئ؟ نو خپل راتلونکي ته وګورئ. دوهم، لوړ فکر وکړئ. معمولا بېصبري له نظري سرچینه اخلي، یعنی نشو کولای چې دغه شی ته په اوږدمهال کې وګورو. له ځانه وپوښتئ که نن دغه کار د اجرا لپاره لږ صبر وکړم، یا هم 1 کال او یا هم فرق به وکړي. په دقیقه توګه په صبر او حوصله سره د خپل راتلونکي لرلید په رڼا کې وګورئ چې د کار د ترسروي لپاره غوره وخت کوم دی. دریم، ذهن په نورو شیانو بوخت کړئ. کله چې بې حوصله کېږئ یوازینی دلیل یې دا دی چې تاسې په یو څه متمرکز فکر کوئ. مثبت اندیش اوسه، د نه کېدلو فکر مه کوه، په یو مثبته پایله چې په تمه یاست فکر وکړه. څلورم، صابر ملګری پیدا کړئ. د بریالیتوب د داستانونو تاریخ د صبر په پایله کې لاسته راغلی. توماس اریسون کلونه د وړانګو د کنټرول لپاره کوشش وکړ. هیلن کلر ډیر کلونه د یادګرۍ لپاره سخت کار وکړ چې د نورو لپاره اسانه نه و. نو داسې کسان د ملګرتیا لپاره پیدا کړئ چې صبر ولري او تاسې صبر کولو ته وهڅوي. پنځم، له نورو سره مقایسه پرېږدئ. بېصبري معمولا له نورو سره له غیر ضروري مقایسې یا پرتلنې پیدا کیږي. کچېرې ستاسې کوم همزولی د بریالیتوب یوې مرحلې ته رسېدلی وي، باید تاسې دا درک کړئ چې ستاسې موافقیت له هغه سره یو شان نه و. کله کله پلرونه د دې لپاره چې اولادونه یې ژر پرمختګ وکړي د خپلو اولادونو پر وړاندې صبر له لاسه ورکوي. خو دغه والدین نه پوهیږي چې اولادونه یې ممکن په نورو برخو کې د خپلو همزولو په منځ کې وځلیږي. دا غیر ممکنه ده چې په ټولو برخو کې د غوړتوب هیله ولرو. صبوري ساده نه ده، خو هغوی چې صبر لري همیشه بریالي وي. صبر او زغم د بل هر مهارت په شان د یادېدنې وړ دی. دا زده کړئ او په یاد ولرئ چې څه وخت یو عمل وکړئ او څه وخت بل عمل ته تغییر ورکړئ او یا هم له دې کار تیر شئ او صبر وکړئ. تصادفي بریالیتوب ژر هم له منځه تللی شي، خو اوږدمهاله بریالیتوب عشق، پشتکارتوب او صبر ته اړتیا لري. څنګه د کار په منځ کې خپل ځان ډنګر کړئ. د کالوري د مصرف لپاره غوره میتودونه: که داسې کسان یاست چې ټوله ورځ د خپل کاري میز تر شا په ناسته تیروئ او د لوبو لپاره وخت نه پیدا کوئ، نو اندېښنه مه کوئ. حتی کولی شئ د کار په ځای کې هم تمرین ته لاسرسی پیدا کړئ. کچېرې کومه هڅه کوئ یا مخکې له کاره یا وروسته له کاره یو اندازه وخت ورزش ته ورکوئ او د ورزش سره ستونزه هم نه لرئ، خو کله کله د هغو خلکو لپاره چې ډیر وخت بوخت وي د تمرین لپاره وخت ورته ستونزمن کار دی. کچېرې دغه ډول ستونزې لرئ نو لاندې میتودونو څخه ګټه واخلئ. لومړی، کېدای شي ډیر اوریدلی وي چې خپل موټر له دفتر څخه لرې ودروئ او دغه شته لار پیاده تګ وکړئ. ځینې لورې لارې هم شته چې د کار په ځای کې ستاسې د بدن کالوري وسوځوي. دوهم، په هر حالت کې له درېدو ګټه واخلئ. کله چې تاسې ولاړ یې نو د کالوري مصرف مو زیاتېږي. د دې پر ځای چې په خپل دفتر کې د میز تر شا کښېنئ، هڅه وکړئ ځینې کارونه په ولاړې سره ترسره کړئ. دریم، همکارانو ته د تلیفون کولو پر ځای نږدې ورشئ.
څلورم د آرامتیا لپاره وخت وټاکئ. کله چې تاسې د غرمې د خوراک لپاره ځئ یو قدم ووهئ او داسې نرم ملایم حرکتونه یا غځونې ترسره کړئ. دا ډول حرکات د شا عضلات، لاسونو، سینې او د ملا لپاره ډېر ګټور دي. پنځم ټولنیز اوسئ او نور همکاران مو هم قدم وهلو ته وهڅوئ. په دې وخت کې ستاسې انګیزه زیاتیږي او تاسې له خپلو کارونو ډېر خوند اخلئ. شپږم حتی په لیدنو او کنفرانسونو کې کولی شئ د میز تر شا د کښتنو پر ځای قدم ووهئ. که چیرې شرایط آماده وي کولی شئ د قدم وهلو په وخت کې خپل فکر او یا هم دفتر نورو ته ور وښایاست، یا هم غونډه په داسې ځای کې ونیسئ چې ستاسې قدم وهلو ته پکې چانس وي. اووم که چیرې ستاسې کار داسې وي چې پیاده تګ پکې زیات وي نو د تګ پر مهال ګړندی او غټ ګامونه واخلئ او ژوره ساه وباسئ. اتم که چیرې تاسې له خپل ښاره لرې دنده لرئ نو خپل وسایل مو له ځانه سره یوسئ او یا هم داسې ځای د اوسېدو لپاره وټاکئ چې د لوبو لپاره وسایل ولري. که چیرې هیڅ ډول وسایل نه نو لټي مه کوئ. کېناستل او پورته کېدل خو په هر حالت کې کیږي. نهم هر څومره چې تاسې زیات کار وکړئ نو عضلاتو ته مو زیات حرکات ورکړل په هغه اندازه کالوري زیاته مصرفوي. پای په دې هیله چې له کتاب څخه مو خوند اخیستی وي. بعضې ځایو کې بعضې جملې په نامناسبه شکل وویل شوې چې هغه په خپله د ژباړن بعضې نقاط یو اندازه غلط ژباړل شوي وو، نو په دې دلیل یو اندازه مشکلات یې درلودل. په دې هیله چې خفه نه شئ. له تاسو او له وخت مو ډېره زیاته مننه.